درنو او عزتمندو هیوادوالو، خپل او د سباوون د خپرونې چلوونکي جرګې سلامونه ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. هر کله راشئ. د سباوون خپرونه 28 کاله کېږي د کاغذ پر مخ او د انټرنیټ له لارې د هیواد د ملي مسایلو په هکله ګټور معلومات خپاره کړي دي. ملي روحیې ته یې وده ورکړې او د پښتو ژبې کلتور پښتونولۍ په هکله علمي او تحقیقي لیکنې خپرې کړي دي. په دې اونۍ کې چې د پښتو د ورځې د لمانځلو خبرې د هرې خوا خپرېږي، زه ویاړ کوم چې پښتون ولس ته دې ته ځیر شوی چې اړینه ده خپلې ژبې او کلتور ته وده ورکړي. زما په اند پښتو یوه ورځ نه لري او هره ورځ باید د پښتو ورځ وي او دې کې کوم شک نشته او کوم مشکل هم نشته چې موږ دا ورځ نمانځو او په درنو پتمنو پښتنو ته پکار دي چې موږ پښتو په علم، پوهه، لیوالتیا ولمانځو. پښتو یوازې ژبه نه ده، پښتو کلتور دی، پښتو ننګ دی، پښتو عزت دی، پښتو غیرت دی او بالاخره پښتو د ژوند یوه لاره ده. د دنیا په مخ پښتون یوازینی قوم دی چې په پښتو ژبه لوړه قسم، ننګ، غیرت او عهد کوي. نو راځئ چې پښتو نه یوازې د تورې او ټوپک سره وتړو، بلکې لکه زموږ د نیکونو په شان د علم، فرهنګ، ورورولۍ، مینې او محبت برخې ته یې هم وده ورکړو او پرې نږدو چې غلیم یوازې د پښتون توره په موږ وکاروي. قدرمنو هیوادوالو، د هیواد سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او جنګي حالت د دې غوښتنه کوي چې د ملي مسایلو په هکله ولس ته هر اړخیزه معلومات وړاندې شي او ولس د کورنۍ او نړیوال سیاسي میدان د لوبغاړو د لوبو نه خبر کړی شي. د دې کبله سباوون خپرونه د سباوون اونیزې تر لاندې د هیواد د هر اړخیزه حالاتو په هکله د خبرو اترو او شننو نوې سلسله پیل کوي. موږ هیله من یو چې موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخلئ او خپل وړاندیزونه، لارښوونې، نظریې او نیوکې زموږ سره په ژوندۍ بڼه او برېښنایي اړیکو او هم د فیسبوک د لارې شریکې کړئ. ستاسو ټولو درنو میلمنو نه مننه کوم چې موږ سره برخه اخیستې ده په دې پروګرام کې او انشاءالله موږ به ستاسو نه واورو، تاسو به زموږ نه واورئ. نو انشاءالله سره به پروګرام انشاءالله ولرو او دا پروګرام به هره ورځ، هره شنبه یا د خالي په ورځ سهار 9 بجې ستاسو حضور ته وړاندې کیږي او ستاسو برخه به زموږ نور هم سترګې په لاره دی ته اوسو. غواړم په دې برخه کې د سیاسي چارو کارپوه او د ژوند په ډېرو برخو کې زما لارښود او په رښتیا د یو سپېڅلي احساس خاوند، د سباوون د خپرونې مسؤل او د سباوون د اونیزو پروګرام کوربه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالقیوم مومند نه په درنه هیله وکړم چې خپله بیانیه تاسو ته وړاندې کړي او د نن ورځې پروګرام هم دی په محبوظي او تاسو ته هدف چې ولې دغه اونیزې ته ضرورت پیدا شوی دی او ولې باید دا ولرو، نو خپل وینا به تاسو ته وړاندې کړي او د هغې نه وروسته به نور پروګرام ته ادامه ورکړو. ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالقیوم مومند. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره. لومړی د هر څه خپل سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې تاسو ټولو ملګرو ته چې ناست یاست، هیوادوالو، اورېدونکو ټولو ته وړاندې کوم. بعد د هغې نه غواړم چې د پښتو د نړیوالې ورځې مبارکي ټولو پښتنو ته ووایم او هیله ده چې دا نړیواله ورځ راتلونکي کې موږ په افغانستان کې د سولې فضا او ورورولۍ په فضا کې ونمانځلی شو. هیوادوالو، خبرې ډېرې دي او وخت به دومره نه وي، خو یو څه خبرې کول پکار دي مخکې دې نه چې سړی اصلي مطلب ته لاړ شي. د انسان ژوند د تکامل د بېلابېلو پړاوونو، سختیو، پیچونو، کړپو او هوارو نه تېرېږي. یو منزل ته ځان رسول او هلته میشته کېدل غواړي. که چېرې دا منزل د منزل کوونکي انسان د انساني خصلت، اخلاقو او هغو معیارونو سره چې ده ځان لپاره ټاکلي جوړښت ولري او په طبیعت برابر وي، نو منزل کوونکي د بري او آرامتیا احساس کوي
او که چیرې د طبیعت سره برابر نه وي نو خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او تر هغې پورې پر دې لورې خوځېږي چې یا خو تر منزله ورسېږي او یا هم نیمګړی او ارمانجن له دې نړۍ څخه ابدي نړۍ ته سفر وکړي. ژوند هغه یي چې سړی ته وویلی شي چې پرته د خوراک، څښاک او شخصي مسؤلیتونو څخه د ټولنې دپاره هم څه کړي دي. په تېرو 4 لسیزو کې زموږ د هېواد او خلکو کلتوري، عنعنوي، اخلاقي، ولسي او ملي ارزښتونه یا له منځه تللي او یا که ځینې پاتې هم دي د منځه تګ سره مخ دي. درنو عزیزانو، هېوادوالو، که غواړئ چې یو ملت له منځه یوسئ نو نه تورې ته ضرورت شته او نه ټوپک ته ضرورت شته او نه د هغې ملت ټولوژنې ته اړتیا شته. د ملت کلتور، اخلاق او ټولنیز ارزښتونه او معیارونه له منځه یوسئ، ملت پخپله له منځه ځي. زموږ هېواد اوس د دې ناورین سره مخ دی. د غویي د کودتا نه دې خواته کورنۍ اړیکې او کورنۍ اعتبار د منځه لاړ. موږ ولیدل چې پلار د زوی جاسوسي کوله د ګوند د ګټو په خاطر باندې. د هغې نه را په دې خوا د مشر او کشر د سپین ږیرو ځای اتحادیو او ګوندونو ونیو. د مشر ارزښت له منځه لاړ، ګوندونه با ارزښته شو. جرګو ته په سپک نظر وکتل شو او جرګمار او سپین ږیري خلک ووژل شو. ځای ګوندي ډلو، ګوندي ملګرو او مجاهدو ورونو او بل نوم او بل نوم ونیو. زمونږ حجرې د مرکو د زیانه په مهمانخانو بدلې شوې. ټول ملت په خیرات عادت شو. د خیرات خور به څه حیثیت وي؟ موږ او تاسو ګورو په خپل وطن کې یو څوک چې خیرات اخلي په افغانستان کې یا دلته په امریکا کې، موږ هغه ته په څه نظر ګورو؟ نو موږ ته به د دنیا په څه نظر ګورو؟ موږ ته دنیا د یو خیرات خور په حیثیت باندې ګورو. زموږ په هېواد کې غلا، رشوت، فسق او فساد یو معمول کار ګرځېدلی دی. پردي ارزښتونه او پردۍ ژبې معمول شوي دي. زما ښه په یادېږي، زه په پېښور کې مې د یو چا سره خبرې کولې. په شوبه بازار کې ناست وم. هغه ما ته وویل چې د پېښور پښتو ډېره ښه پښتو ده، د ستاسو پښتو کې ډېره فارسي ګډه ده. نو دی ما سره تقریبا 15 دقیقې خبرې وکړې. ما ورته وویل چې ته که مهرباني وکړې د پښتو نه دا اردو او انګریزي وباسه او دا خبرې ما ته په پښتو باندې وکړې، بیا به سره پوه شو چې دا پښتو کومه یوه ښه پښتو. نو اوس چې زه د خپلو هېواد حالاتو ته ګورم، زما په کلي کې چې سبق یې نه لوستی هم انګریزي لغاتونه استعمالوي. زه د دې سره کومه ستونزه نه لرم د انګریزي ژبې د زده کړې سره، مګر زما ستونزه د دې سره چې دغه تاثیرات که د انګریز دي، که د امریکې دي، که د غرب دي، که د ایران دي، که د پاکستان دي، که د ازبکستان دي، زما خپل ارزښتونه له منځه وړي او زما دپاره زما خپل ارزښتونه مهم دي ځکه په هغې زه ژوندی پاتې کېږم. نن چې یو ځل بیا د هېواد کې داسې سیاسي حالت راغلی چې باید افغانستان د رښتینو ملي مسایلو په هکله ولس ته هر اړخیزه معلومات وړاندې شي، په هېواد کې سیاسي، ژبني او نظامي انډولونو ته د هېوادوالو او نړیوالو پاملرنه راوګرځول شي، ولس د کورني او نړیوال سیاسي میدان د لوبغاړو د لوبو نه خبر کړی شي. اړینه ده چې د فعالیت لمن پراخه شي. زموږ دپاره ډېرې خبرې مخکې ته پرتې دي. اوله مسله زموږ د هېواد خپلواکي ده. آیا موږ خپلواک هېواد یو؟ آیا موږ د خپلو فیصلو حق لرو که زموږ فیصلې زموږ په هکله باندې نور کړي؟ که زموږ د تېرو ټاکنو ته وګورو یا د خپل هېواد فضایي حالت وګورو یا ځمکنۍ نیمګړتیاوې چې موجودې دي، آیا دا خبره موږ په قاطعیت سره کولی شو موږ خپلواک هېواد یو که نه؟ بله خبره چې زموږ په هېواد کې ډېره مهمه ده هغه
ټولنیز عدالت دی چې هره ټولنه په ټولنیز عدالت باندې جوړیږي. اسلام هم په ټولنیز عدالت باندې ولاړ دی او د اسلام بنیادی ټکی عدالت دی. نن سبا اورو د بین الافغاني خبرو اترو خبرې روانې دي، مګر دا خبره معلومه نه ده چې په بین الافغاني خبرو کې افغان چرته دی. که موږ د تیرو څو غونډو د بین الافغاني خبرو خلک وګورو نو هماغه زړې مهرې دي چې تاویږي او راتاویږي او نور څوک پکې معلومیږي چې په افغانستان کې نور خلک نشته دی. نو که دا د بین الافغاني خبرو معیاري نو بیا خو د سره د خواوې کینې او خبرې سره مطرح کړي. اما که په بین افغاني خبرو کې افغان مطرحي نو باید افغانان موږ مطرح کړو چې دا څنګه مطرح کېدی شي، چې د دې په هکله باندې به موږ انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې پوره پروګرام ولرو. اوس به پیاس یو لنډ نظر واچو. کېدای شي چې د ویناو او لیکلو انداز تریخ وي او ځینې خلک ښایي نیوکه هم وکړي چې حالات په نظر کې ونیول شي او د زمانې سره جوړښت وشي. هغه واقعیتونو پښې کېښودل شي، سترګې پې پټې شي او په پوښ کې دننه خبرې وشي او سپینې ونیول شي. مګر د لوی افغانستان او د افغان ملت د ملي ګټو او ارزښتونو په خاطر اړینه ده چې هغه څه چې په زړه وي هغه د کاغذ پر مخ ولیکل شي او په ژبه باندې وویل شي. پر واقعیتونو سترګې پټې نه شي، ښو ته ښه وویل شي او بدو ته بد. هغه څه وویل او ولیکل شي چې زموږ د ټولنې واقعیتونه دي، پر غلطو او نارواو خبرو پرده وانچول شي او رښتیا رابرسېره شي. دلته د ارواښاد ملنګ جان یو ډېر ښکلی شعر را په یاد شو، اگر چې هغه دا د پښتونستان په هکله ویلی و. کله چې هغه ته وویل شو چې نور د پښتونستان په هکله شعرونه لږ پڅ کړه، هغه وویل چې چاغوکې راته ووایي چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سورپېزوان مه یادوه، خو زه وایم ناصح ته چې نور مه کړه دا خبرې، د مینې لیونو ته عاقلان مه یادوه، دلیل او برهانونو کړم مین د یار په سترګو، بیا څه له راته وایي تور چشمان مه یادوه، زما مینه رښتیا د هوس نه دی په دې پوه شه، نور ونه وایي ما ته چې جانان مه یادوه، شمه په ژړا د لباسي پتنګان لاړل، وردانګه ملنګ جانه خوف ځان مه یادوه. درنو هېوادوالو، سباوون مجله او سباوون خپرونه به ډېر خلک پیژني، خو ځینې هېوادوال به په دې هکله معلومات نه لري. له دې کبله اړینه ګڼم چې یو لنډه پیژندنه یې وکړو. د سباوون مجلې د نورو ارزښتونو او پیغامونو په څنګ کې دوه ستر پیغامونه په هره ګڼه کې خپرول. اول پیغام یې و چې الله دې د روح وبخي، د ارواښاد لوی استاد مجروح صاحب یو بیت او موږ به د سباوون په دې مخپاڼه کې همیشه لیکه. هغه ویلي چې مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. او زموږ بل پیغام د غزل د پلار، د نوي غزل د پلار ارواښاد حمزه بابا پیغام و چې ویلي څو چې راغونډ په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته د جرګو سره ځم. دا زموږ دوه ستر پیغامونه. د دې دواړو پیغامونو تحلیل تاسو هېوادوالو ته پرېږدم. خو یوه خبره د یادولو وړ ده چې د همدې پیغامونو په رڼا کې به د سباوون خپرونه پر مخ ځي. دا به شو سباوون ته. سباوون یوه خپلواکه ټولنیزه، کلتوري او سیاسي خپرونه ده. د لومړي ځل لپاره د مجلې په بڼه کې په 1493 زېږدیز کال کې د اکتوبر په 21 نیټه د کالیفورنیا ایالت د فورنالي په ښار کې له چاپ څخه راووتله او په پښتو او انګریزي ژبو یې خپرونې پیل کړې. د سباوون مجلې موخه د لومړۍ ورځې څخه د هېواد د ملي مسایلو په هکله ګټور معلومات خپرول، د هېواد د دښمنانو له مخونو څخه نقابونه لرې کول، یو ملي روحیې ته وده ورکول او د پښتو ژبې، کلتور او پښتونوالې په هکله علمي او تحقیقي لیکنې خپرول وو. سباوون مجلې د خپلې چاپي بڼې په موده کې د افغانستان په ټولنیزو، کلتوري او سیاسي برخو کې بېلابېلې خپرونې وکړې او د هېواد ملي، تاریخي، ادبي او سیاسي څېرې یو په بل پسې هېوادوالو ته وروپېژند. سباوون مجلې د لومړي ځل لپاره په داسې حساسو شرایطو کې خپرونه شروع کړه چې هېواد د سرو لښکرو د یرغل نه پاک شوی و. ګوډاګی نظام له منځه تللی و، مګر د اسلامي ګوندونو او جنګي ډلو په خونړیو جګړو کې ښکېل او د جنګسالارانو لخوا په بېلابېلو ملک الطوایفیو ویشل شوی و.
او د قدرت په جګړو کې ورځ تر بلې تباه کېده. په هېواد کې سوله، امنیت او د مال او ژوند حفاظت نه و او د افغان ولس په هیلو او ارمانونو هره ورځ د مایوسۍ او ناامیدۍ خاورې اړول کېدلې. په داسې حساسه مرحله کې سباوون مجله د هېواد د حالاتو په هکله لوستونکو ته موثقه او رښتینې معلومات وړاندې کړل او د هېواد او ولس د کرغېړن حالت نه هېوادوال او نړیوال په افغانستان، لرې پښتونخوا، امریکا، اروپا، استرالیا او نورو هېوادونو کې خبرول. څه موده وروسته سباوون مجله د چاپي بڼې ترڅنګ د انټرنیټ په مخ هم راوځلېده. د مجلې چلوونکو د لیکنو په انتخاب او چاپولو کې د ژور فکر او پلټنې څخه کار اخیست او هغه لیکنې به یې خپرولې چې د هېواد د ملي ګټو سره یې کوم تضاد او ټکر نه درلود. افغانستان د یووالي، ښېګڼې او پرمختیا لپاره لیکل شوي وي او لیکنې د شواهدو ملاتړ درلود. له دې کبله به زموږ نه ځینې هېوادوال خفه شوي هم وي چې موږ د هغوی لیکنې نه دي خپرې کړي. په دې مجله کې د امریکا او انګلستان څخه سترو پوهنتونونو، د امریکا د کانګرس کتابتون او د نورو نړیوالو ټولنو او علمي مرکزونو ګډون درلود. همداراز افغانان په افغانستان، لرې پښتونخوا، امریکا، اروپا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند او ځینو نورو هېوادونو کې د دې مجلې ګډون کوونکي وو. مجله پېښور ته لیږل کېدله او له هغې ځای نه ځینې کسانو ته افغانستان ته لیږل کېدله. د برهان الدین رباني د حکومت په دوران کې د دې مجلې موجودیت د یو چا سره لوی جرم ګڼل کېده. طالبانو د حکومت پر راتګ سره مجله په ښکاره توګه افغانستان ته وړل کېده. سره له دې چې په مجله کې به انځورونه هم چاپېدل، مګر د طالبانو حکومت یې په افغانستان کې د ویش او لوستلو مخه نه نیوله. وروسته بیا مجله د محترم حبیب الله رفیع صاحب تر کتنې لاندې د پېښور د ګلاجي پلازا څخه خپرېدله او ځانګړی دفتر یې درلود. سباوون مجله د خپل اوکلن مطبوعاتي منزل په ترڅ کې د ډېرو کنډو کپرو څخه تېره شوه، د بېلابېلو تهدیدونو او مشکلاتو له پړاو څخه ووتله او رښتینې او هېواد او ولس په هکله ګټور او غوره معلومات یې هېوادوالو نړیوالو ته وړاندې کړ. دلته د ارواښاد استاد صدیق الله رښتین یو خبره یادېږي چې د کبیر مومند سره په ویډیو مرکه کې کړې وه. هغه ویلي و چې ستاسو مخې ته به خلک تیږې در واچي، خلک به کاڼي در واچي، خلک به ستاسو مخه ونیسي، مګر تاسو مه وارخطا کېږئ، تاسو په خپله لار باندې ځئ او دا تیږې او دا خاشاک به د منځه ځي او تاسو به پرمختګ کوئ. الله دې هغه وبخي. د 7 کلونو مطبوعاتي سفر څخه وروسته له بده مرغه د ځینو مالي ستونزو له کبله د سباوون مجله د کاغذ پر مخ د چاپ څخه بنده شوه، مګر سباوون خپل مطبوعاتي فعالیت د کمپیوټر پاڼې یعنې انټرنیټ له لارې پر مخ وړاندې بوت. د سباوون د صحیح، ګټور او اغېزمن کار نتیجه وه چې د سپتمبر د 11 د ناورین څخه وروسته د افغانستان په اړه د موثقو او بېطرفه معلوماتو د راغونډولو په خاطر سباوون مجلې کمپیوټري پاڼه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې په لومړیو میاشتو کې 1,30,000 لوستونکو لخوا لوستل کېده چې دا شمېره څه موده وروسته 15 لکو ته ورسېده. همداراز د امریکا دولتي مقاماتو هم په عین وخت کې فیصله کړې وه چې د سباوون کمپیوټري پاڼې ته مراجعه وکړي او دا پاڼه د امریکا د جمهور رئیس، مشرانو جرګې، ولسي جرګې او نورو دولتي منابعو ته د مؤخص په توګه وروپېژني او د صحیح معلوماتو لپاره ترې ګټه واخلي چې د سباوون مجلې او کمپیوټري پاڼې مسؤلینو ته د کانګرس کتابتون یعنې لایبرري اف کانګرس د دې فیصلې خبر د برېښنالیک یا ایمیل له لارې ورکړی و. د سپټمبر د 11 نیټې څخه وروسته اکثره هغه مطبوعات او کسان چې د امریکا د بهرني سیاست او نړیوال دریځ په هکله انتقادي دریځ درلود غلي کېناستل او په افغانستان کې د امریکا د سیاست په هکله پټه خوله پاتې شول. مګر د سباوون مجلې مسؤلینو د هېواد او ولس په مقابل کې خپل مسؤلیت له یاده ونه ویست او په دې هکله یې هر اړخیزه خپرونې وکړې او په افغانستان د یرغل او په افغانستان کې د روان غیر عادلانه او ناانډوله سیاست ته انتقاد ګوته ونیوله. افغانانو او نړیوالو پاملرنه یې هغو کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو لاسوهنو او مشکلاتو راواړوله چې دا هېواد د هغې له کبله د کلونو راهیسې په اور سوځېده. ملي اهدافو ته د رسېدو افغان او نړیوال د افغانستان د اوسني او راتلونکي سیاسي واقعیتونو په هکله د روښانولو او د افغانانو د حقونو د لاسته راوړلو په خاطر موږ اوس هم د ژبې، ادب، کلتور، دین او هېواد د بیا ودانولو، ټولنو ته د ودې ورکولو، د ملي حکومت جوړولو، یو رښتینی او ګټور اساسي قانون په هکله د معلوماتو راټولولو، د یو رښتینې نماینده جرګې
راغونډولو د پروسې د څېړنې او دا راز نورو ملي او ولسي مسایلو په هکله هر اړخیزه ګټور معلومات راغونډولو هڅې جاري ساتو. موږ دښمنان ډېر لرو او دوستان لږ، خو ملي اهدافو ته د رسېدو افغانانو او نړیوال د افغانستان د اوسني او راتلونکي سیاسي واقعیتونو په هکله د روښانولو او د افغانانو د هغه حقونو د لاسته راوړلو په خاطر به موږ خپلې هڅې جاري ساتو او بس تاسو مو په دعاو کې یاد ساتئ. په پای کې د خپلې خبرې د ارواښاد علامه قیام الدین خادم په ژبه تاسو سره پای ته رسوم. صحیح لاره به ښایم که وم که نه وم، اختیار به وایم که وم که نه وم، د حق د پیروۍ نه مې بل څه په زړه کې نشته، چې څه یم همدا یم که وم که نه وم، په ماته کښتۍ سپور یم طوفانونه دي په مخ کې، په دې لاره یې بیا یم که وم که نه وم، د ناست په خوب ویدې غونچې به ورو ورو ویښومه، خادم باد سبا یم که وم که نه وم. ډېره مننه. مننه ډاکټر صاحب قیوم مومند. د پروګرام په دې برخه کې غواړم چې د ښاغلي مجروح صاحب په بریاله کې دغه شخص غیر پرسد د قدرمن سید حسن پاچا زمونږ محترم ورور د البته د فیسبوک کې نه دی را سره ټلیفون په اړیکه کې دی، خپله وینا غواړي چې تاسو ته وړاندې کړي او د خپل زړه حال ووایي. پاچا صاحب مهرباني وکړئ. سلام علیکم کبیر جان. سید حسن ما ډیره مننه. تاسو نه اول خو خپل مینې او محبت نه ډک سلامونه تاسو ډاکټر صاحب قیوم جان او نورو لیدونکو او او د تیر اختر مبارکي وایم او خدای پاک جوړ کړي چې اختر مو په خیر تیر شوی وي. مننه. اوس د ښاغلي مجروح صاحب ته ښاغلي نعیم مجروح نه هیله کوم چې خپله وینا دغه کې بخښنه غواړم، ستاسو نمبر مخکې ما دغه کې داسې ګرځېدم. مهرباني وکړئ مجروح صاحب، ته کولی شئ خپل دغه انمیوټ کړئ. زما आवाज اوري؟ مهرباني وکړئ، اورېدل کېږي. زما په کمپیوټر باندې ما د پروګرام خپل نامه منع کړی و، مخکې انټرنیټ قطع شو، نه پوهېږم کوالټي هلته ښه نه وه. په هر حال اوس مې په تلیفون کې راواخیستو، خو ما د خبرې کافي اندازه تعقیب نشو کړلی. د مومند صاحب خبرې مې کافي اندازه واورېدې، ډاکټر صاحب قیوم مومند. د ټولو لومړی د پښتو نړیوالې ورځې مبارکي ټول ته وایم او دغه ابتکار چې ډاکټر صاحب شروع کړی دی او د اونیزه شروع کوي، دا قابل د قدر یو کار دی او ضرور دی چې موږ د پښتو په نشراتو کې لا وده وکړو او دغسې نشریات مخصوصا هغه کسان چې د وطن د حالات نه دقیق خبر دي او لکه څنګه چې مخکې دوی ویل چې واقعیتونه بربنډ ویلی شي بدون دغې چا پروا وکړي، دا ضرورت د حقایقو ښکاره کول بیخي یو ضرورت دی. زموږ دې دپاره باید ډاکومنټ او اسناد ولرو، یعنې هر خبره چې کېږي په اساس د بیس د یو مستند دغه باندې اوسي، بیس باندې اوسي. د ژبې په ارتباط باندې البته زه لنډ مختصر دا وایم چې د ژبې سختول پکار نه دي. نامانوس لغاتونه شروع شوي دي. اول شروع بي بي سي وکړله، متاسفانه وروسته هر چا د خپل زړه نه نامانوس لغاتونه پښتو کې داخل کړل او پښتو یې سخته کړله او د پښتو نه لکه د ایرانیانو په تقلید باندې عربي ایستل دا مناسب کار نه دی. دا د پښتو نه لکه د پښتانه نه چې اسلام اخلي، دا دې سره مترادف دی او په څنګ کې زموږ هغه ملي وحدت چې دی هغه ته هم صدمه رسوي. موږ تاسو ته هر څه نه یو په دې ملک کې د من حیث د مشر ورور زغم باید زموږ ډېر اوسي، حوصله هم باید زیاته اوسي او د ژبې په حصه کې البته نور پوهان به ډېر دغه لري، مګر زه به تاسو سره بیا یو وخت کې د پوهان صاحب شهید پوهان صاحب مجروح
هغه نظر د ژبې په ارتباط باندې تاسو سره به شریک کړم په انګریزي ژبه باندې به ترجمه کوم او تاسو سره شریک کړم په همدغه ونیزه کې به ان شاء الله نشر شي. مقصد د ژبې سختول د دې نه باید مخنیوی وکړو او څنګه یو کړو چې سلیسه شي، روانه شي او ساده شي او خدای دې وکړي چې د سباوون ونیزه د دې ابتکار ترلاسه کړي. دا چې ونیزه په 9 بجې د سهار تاسو شروع کړې ده، هم د شنبې په ورځ باندې ماته دا وخت لږ مناسب نه ښکاره کېږي. د شنبې ورځ اکثرا موږ تاسو پوهېږو چې په امریکا کې خلک ټول کار کوي او مصروفیت لري او د شنبې ورځ یوازینۍ رخصتي ورځ ده چې لږ غواړي تر زیات اوږد استراحت وکړي خپل فامیل سره یا خپل بچیانو سره مثلا د سهار چای یا فرض کړه یو ځای کېناستل. دا وخت ډېر ټایټ دی، دا که 10 بجو ته کوي یا لږ نور سره ناوخته کوي دا به ښه ووځي. نور دا چې څه مطالب نشروي په دې باندې به نور جزئیات به ډاکټر صاحب هغه وکړي او تا نور دوستان په هغه کې څه همکاري موږ کولی شو. زه خپله شخصا زه خپله ما سره د افغانستان د مجلې چې زه مغازې چلوونکی وم 10 کلن ارشیف ما سره موجود دی، هغه هم زه کولی شم ستاسو په خدمت کې درکړم. هغه وخت نشرات چې موږ کړي وو هغه وخت د پېښور نه نشرات کېدل او زموږ راپورټران به افغانستان ته تلل او دغه ځای معلومات راټولول. ډېر مستند مسایل لرو، ډېر شیان لرو. په څنګ کې د افغان انفارمیشن سنټر 20 کلن ارشیف د 1980 نه تر 2000 کاله پورې هغه هم زه کولی شم چې هغه هم ستاسو یعنې ریفرنس په حساب باندې ستاسو په اختیار کې زه درکړم. ګرچې هغه کې لږ مشکل دا دی چې هغه ډیجیټل کول پکار دي او هغه باید د محققینو او څوک څېړونکو په اختیار کې ورکول پکار دي. ممتاز یعنې زه ډاکټر صاحب مومند زه تاسو سره په هر اندازه چې مې وس کېږي د سره همکاري کوم او په دې لار کې تشویق کوم. نور زیاتې خبرې به انشاءالله په جریان د موضوعاتو مشخص موضوعاتو لپاره کې به خپل نظر تاسو سره شریک کړم. مهرباني. مننه مجروح صاحب، ډېره زیاته ستاسو د همکارۍ نه او ستاسو همیشه خپل همکاري ښودلې ده. موږ ته موږ قدرداني کوو د دغې ستاسو د همکارۍ او همیشه تاسو دغه لطف کړی دی. انشاءالله موږ او تاسو به سره ښه همکار اوسو او البته دا ستاسو د ټولو پروګرام دی، نه یوازې د یو شخص پورې او نه په یو شخص او په یو کس دوه باندې کېږي، نو دا ټولنیز کار دی. انشاءالله دا به سره محفوظ وي. ډېره زیاته مننه مجروح صاحب محترم. د پروګرام په هکله ډاکټر صاحب که یو نظر ورکړئ چې ولې د شنبې په ورځ باندې دغه شوی؟ مجروح صاحب پور رمضان خبره دا وه چې موږ په دې باندې ډېر سوچ وکړ چې 10 بجې کو یا ناوخته کو، خو ستونزه په افغانستان کې ده. که 10 بجې ته شي هلته د شپې 9:30 بجې کېږي او د هغې خلکو لپاره ډېر ناوخته دی چې دا پروګرام واوري. زموږ د نورو موخو نه یوه موخه دا هم ده چې په هېواد کې خلک خبر شي او 9 بجې چې هلته دي د ماښام 8:30 بجې کېږي نو خلک لا ویښ وي. که ناوخته یې کړو بیا هلته خلک شپه یي دا پروګرام که څوک په ژوندۍ بڼه غواړي چې موږ سره پکې برخه واخلي د هغې په خاطر پکې ستونزه پیدا کېږي، ځکه دې پروګرام کې نه یوازې د زوم د لارې بلکې د فیسبوک د لارې هم خلک برخه اخیستی شي. نو په دې خاطر باندې موږ ویل زه خو دا قرباني به موږ دلته ورکړو او هغې خلکو ته به اسانتیا برابره کړو. په دې خاطر هم 9 بجې دغه کړي. خو بیا به موږ ګورو که چارې نه چلېدل او ستونزې رامنځته کولې بیا به شاته کړو. خو دغه ستونزه په کالیفورنیا کې به د 9 بجو په دې کې شک نشته. د هغې نه چې راوخوځېږو ختیځ خواته 10 11 او 12 بیا خبره ورځې منځ ته موځي. دا هم یوه ستونزه ده چې شرقي امریکان هم بیا موږ سره خلک په ستونزه کې وبخښي. نو دا یې دلیل و. خو بیا به هم په یو غور وکړو ولې نه، یو سروې به وکړو چې کوم وخت مناسب دغه کېږي تمامېږي. مننه ډېره زیاته. اوس د قدرمن فرید وردګ محترم څخه هیله کوم چې وینا ولولي، خپل نظر موږ ته وړاندې کړي او موږ ته کومه لارښوونه لري. وردګ صاحب مهرباني وکړئ، یو د ستاسو نمبر مهرباني وکړئ وردګ صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ټولو هیوادوالو ته او ورونو خویندو مشرانو کشرانو ته او د سباوون د مجلې او پاڼې چلوونکو او تنظیمونو ته د زړه تللې سلامونه وړاندې کوم او د پښتو ورځ ټول افغانانو ته مبارکي وایم. تاسو ته کله چې وخت کم هم دی خو دا زموږ لمړنۍ سباوون اونیزه برنامه ده. نو زه غواړم چې ډېر دغه بحث مې ډېر لنډ کړم. اول خو دا چې دغه ابتکار چې موږ کړی دی اوس دلته ټول سره ټول یو او موږ غواړو چې د افغانستان د حالاتو باره کې موږ داسې اونیز مرکې ولرو. دا ډېر ښه اقدام دی. البته سباوون مجله پېښور کې وو، موږ لوستې ده او ډېر ګټه هم ترې اخیستې دي او دا به هم موفقه وي چې موږ هر هفته خپل پروګرامونه کوو. البته خبره د پښتو د ژبې د پیشرفت ته چې کله موږ پېښور ته راغلو تقریبا 15 کاله مخکې کېږي، نو په پېښور کې پښتو نه وه، صرف دوې رسنۍ وې چې سحر او وحدت راغلل. هغه سحر او وحدت چې دپاره جوړ شوي هغه بیل بس دی، خو هغه اثر چې هغو دوو رسنیو په پېښور کې د پېښور په پښتنو باندې وکړه، د دې ژبه اصل کې اکثره لوحې به په اردو وي، هغه پښتو بېرته په پښتونخوا کې هغو دوو رسنیو ژوندی کړه. پس د هغو بیا داسې نوې مجلې لکه سباوون، د څو نورو مجلې مې رسنۍ هغه هم ووتې. نو د پښتو د پرمختګ په حساب کې وګورو، الحمدلله پښتو پرمختګ کړی دی او ډېر پرمختګ هغه وخت وکړو چې کله په پېښور کې بیا هم لیوال صاحب څو ملګرو د دې کیبورډ شی جوړ کړ د پښتو، چې اوس موږ کولی شو په کمپیوټر او په میډیا باندې پښتو ولیکو او دا ولیکو. او بله خبره مهمه خبره ده چې ما د پښتنو ورونو نه خواهش دا دی چې دغه میډیا چې موږ کله استعمالوو، اکثره موږ میډیا د خپل شخصي روابط دپاره استعمالوو. نو کله چې د میډیا ته زه کله غوږ نیسم یا ګورم یا لولم، داسې علمي بحثونه نه لرم موږ او داسې ټولنیز بحثونه نه لرو چې څو کسانو ټول شي او په یو مشکل چې د وطن مشکل دی په هغو داسې علمي بحث وشي. دغه د موږ کم دی او خدای مهربان دی چې سباوون به وکړی شي چې دغه خلا زموږ ډکه کړي. او د ما دونه زیات څه نشته د دو برنامې دپاره. په آینده برنامو کې به چې لکه ډاکټر صاحب وایي، مجروح صاحب وایي، بیا به نور مواد به هم شریک کړو، نور بحثونه به هم کوو. اوس الله مو ښه لرئ. ډېره زیاته مننه قدرمن وردګ صاحب، ستاسو د لطف او مهربانۍ نه انشاءالله ستاسو نه هم په آینده کې به موږ سره همکار اوسئ او البته خپل نظریات او لارښوونې به موږ ته راکړئ چې ستاسو د لارښوونو او د دوستانو نورو دوستانو په لارښوونه به انشاءالله دغه پروګرام موږ په مخ بوځو. غواړم په دې وخت کې د شمالي کالیفورنیا کې زموږ یو قدرمن دوست چې په یو ډېر ښه کار یې شروع کړی ده او واقعا زما دپاره داسې یو نوی خبر و چې ما ولید او تصادفي په دې مجازي نړۍ کې چې ورته فیسبوک وایي، دا ما سره بېرته دغه شو چې د کابل نه را سره لږ بلد شوی او آماده به هم فکر کوم یي که نه یي، خو خیر پروا نه کړي. هغه خبره سپاټلایټ به پرې واچوو. دی د خان اکاډمۍ سره د پښتو برخه کې همکاري کوي. البته زموږ خور نسرین صافی هغه هم په دې وخت کې ډېر زیات د پښتو دپاره کار کوي او بعضې صنفونه د پښتو د خان اکاډمۍ دپاره دو برابر کړي دي. نو اړینه ګڼم چې په دغه ځای کې یو څو ټکي ووایي چې هم موږ ته یو ښه لارښوونه ولري او هم د دو قدرداني، خصوصا د نن ورځې چې د پښتو ورځې حسابي یو خلک یې نمانځي. البته ما مخکې ویل پښتو باید هره ورځ یو ورځ نه، خو خیر په هر صورت سره ټول دا د قدر وړ دي. احسان الله شګیوال نه ډېره خواهش کوم چې یو څو خبرې موږ ته وکړي. مهرباني وکړئ احسان الله خان.
ډېر مننه قدرمن مومند صاحب، مشر مومند صاحب ته او ټولو مېلمنو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. او د مومند صاحب د معرفت نه مننه. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې داسې افغانان سره راټولېږي، هغه هم د کالیفورنیا او د امریکا غوندې ځای کې د مسافرت په جریان کې سره راټولېږي، په پښتو سره خبرې کوو. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زه خپله ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. د پښتو نړیواله ورځ ټولو ته مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې پښتو نوره هم پرمختګ وکړي، پرمخ لاړه شي. فقط غواړم چې سباوون ونیزې ته دغه نوښت مبارکي هم ووایم چې د افغانان سره راټولوي او سره په خپلو ټولنیزو او سیاسي او نورو خبرو باندې سره خبرې کوي، خپل نظریات شریکوي او د همدغې نه نور نوښتونه را پیدا کېږي، یو بل سره نظرونه شریکوي، د هغې نه نوي کارونه سړیو ته پام کېږي او بیا هر یو په هغې باندې دغه کېږي. دا ډېر ښه اقدام دی. تاسو ټولو ته یې مبارکي وایم. اخره کې صرف یو دوه نظرونه لرم، هغه هم شریکوم ستاسې حضور ته، ستاسې خدمت ته د دې اونیزې د لا پرمختګ دپاره. خو صرف د خان اکیډمي په هکله باندې صرف معمولي معلومات ورکوم چې دا پروګرام موږ خان اکیډمي یو بین المللي یا یو نړیوال پلیټفارم دی چې هغې په تعلیم په برخه کې خصوصا په ریاضي، هندسه او کیمیا د نورو ساینسي مضامینو په بخش کې چې دی دنیا ته په انګلیسي ژبه باندې دغه وړاندې کوي، درسونه وړاندې کوي. رئیس چې دی خپله د امریکایي دی، اصلا فکر کوم د مور او پلار د بنګلادیش او د هندوستان دي، د غزي خانان دي، سلمان خان نومیږي. نو زمونږ دغه ګروپ چې دی چې په راس کې سپوږمۍ نصیري ده او زه یې مرستیال یم، دغه بنسټ د هیله لرو په نوم باندې دغه نوښت موږ شروع کړی دی او دغه تقریبا تر اوسه پورې موږ د 8 ټولګیو په دې تیرو څو کلونو کې چې دی 2 کلونو کې د 8 ټولګیو ژباړه کړې ده پښتو ته او هغه مو وزارت معارف ته وړاندې کړي دي. او د خیره سره شاګردانو ته او دا کوم افغانستان کې چې کوم خلک په پښتو باندې زده کړې کوي یا دلته په امریکا کې دغه دپاره. دا زما یو نظر دا مو چې اوس یې ووایم، بیا هغه دا دی چې دغه نوي نسل دپاره د دې خاطر چې پښتو سره اشنا شي، دغه شی ورته ورکړئ ستاسې په کورونو کې یا په نورو خپلو خپلوانو کې دغه پښتو ورته وړاندې کړي چې دغه ریاضي چې ده د امریکا په نصاب باندې ده، د امریکا سره سمون خوري، دوی سره به د هغوی پښتو هم قوي شي. او بیا نو راځم دې ته چې تاسو ټول ته دې مبارکي وایم. ډېر وخت مو نه اخلم. او یو بل نظر چې ما درلوده د ویزې لپاره هغه دا و چې دغه نوی نسل مونږ خو مهاجرت کې یو، ټول مهاجر شوي یو، امریکا ته راغلي یو. دغه یو شی چې ما ولیده د امریکا په ټولنه کې، زمونږ نوی نسل د هغه نسل نه چې د افغانستان نه راغلی دی او دا کم دغه چې لرو موږ ځان سره ټولنیز او کلتوري دغه کوم ارزښتونه چې لرو، د دې ترمنځ لږه معمولي غوندې فاصله پیدا کېږي، هغوی بل کلتور اخلي. دغه فاصله راړنډول د دې لپاره باید دغه ټول افغانان چې دلته دي خصوصا مشران د دې لپاره باید کار وکړي، داسې برنامې باید په لاره واچوي چې د هغوی جلب توجه وکړي، د نوي نسل جلب توجه وکړي، تر څو پورې هغوی بېرته د افغانستان سره، خپل د ژبې سره، خپل د کلتور سره، خپل د ټولو عنعناتو سره، ارزښتونو سره چې دی هغه کنیکشن پیدا کړي او هغه اړیکه پیدا کړي، بېرته راشي خپل وطن ته خدمت وکړي. ځکه یو ملک کې څو شیونه ډېر مهم دي او چې هغه مثلا اقتصاد دی، هغه سیاست دی د ملک، دغه ژبه ده، دغه کلتور دی، دا ټول په دې ټولو کې ټولو نه مهم څه شی دی؟ هغه بشري قوه ده. بشري قوه چې کله نه وي په یو مملکت کې یا په هغه په دې اړوندو د کوم خبرې چې ما مخکې وکړلې چې اقتصاد او د هغې خصوصا په ټولنیزو په ژبه باندې سره پوه نه شي، نو بیا ډېره مشکله وي چې بېرته لاړ شي ولته هغه کوم خدمت چې په کوم طریقه باندې وشي هغه وکړي. نو دغه یو دوه نظره وزما. یو دا چې خپلو کوچنیانو سره، خپلو د هغه کسان خصوصا چې په دې اول صنف نه تر اووم صنفه پورې زده کړې کوي، اوس دغه زموږ د خان اکیډمي پښتو باندې په یوټیوب کې اوس شتون لري، هغوی ته دغه لینک ورکړئ چې دغې نه استفاده وکړي، ګټه ترې واخلي. او دویمه دا چې دغه برنامو کې هغوی ته هم وخت ورکړئ، دغه برنامو کې که امکان لري چې هغوی ته هم برخه ورکړئ. ډېره زیاته مننه مومند صاحب د وخت څخه او تاسو ټولو ته موفقیت او کامیابي غواړم. مننه شګوال صاحب، ستاسو هم کامیابي او بریالیتوب غواړم په دې دغه کې. او ډېر واقعا د قدر وړ خدمت هم شروع کړی دی. مخکې د لیوال صاحب خبره وشوه چې هغه ډېر زیات خدمت کړی د پښتو د کیبورډ او د دې
بخش کې او تاسو هم دغه د کار د قدر وړ دی. مننه ډیره زیاته وایم. صاحب دا تاسو انمیوټ کوم مهرباني وکړئ. اول خو سباوون ټول ادارې ته ډاکټر صاحب ته مومند صاحب او تاسو خپل تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې دا پروګرام په لار اچولې دي او د پښتو ورځ تیر شوله او موږ تاسو ولمنځله د هغې ټولو ته مبارکي وایم. ما سره یو څو سوالونه پیدا شول دلته. ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړې موږ خو ډاکټر صاحب سره بالکل په دې موافق یو چې موږ د یو نظر او په یوه لهجه سره روان یو. مجروح صاحب یو څه خبرې وکړلې چې په هغې کې دا یادونه وشوله چې پښتون د مشر رول لري او دا باید ادا کړي. په دې اړه باندې زما سوال دا و چې مشر رول یعنې څنګه؟ ګورئ په افغانستان کې چې موږ ورته وایو چې دا د پښتنو کور دی او زموږ وطن دی او موږ داسې فکر کوو چې موږ د مشر رول لرو، مګر په مکتبونو کې زموږ پښتو ژبه داسې چې باید تدریس شي نه کېږي. په دولتي ادارو کې چې څه ډول باید په چارو کې ورنه استفاده وشي نه کېږي. او بل دا دی چې که چېرته څوک حتی په پښتو ژبه باندې سوال او ځواب هم کوي هغه ته د یو د متعصب دغه کېږي خطاب کېږي. یو دا خبره چې ما غوښتل چې یعنې نور موږ د مشر رول باید څنګه ادا کړو، یعنې مؤثره لاره به څه وي. یو او بل هغوی دا د دغې دویمې خبرې سره چې هغه پکې اشاره وکړه د مجروح صاحب محترم، هغه ویلې چې ژبه باید مغلقه نه شي او سخته نه شي. زه ورسره موافق یم. هغه توري چې موږ سره یا د نورو ژبو نه راغلي دي او اوس منل شوي دي هغه باید پاتې شي. خو که چېرته څوک کولی شي چې په پښتو توري استعمال کړي، لکه موږ او تاسې یخچال یا ریفریجریټر په پښتو کې چې کله موږ خبرې کوو نو یخچال استعمالوو، مګر هغې ته موږ یو استاد خدای دې ژوندی لري هغه ماته وویلی چې موږ ورته کنګل جوړ ویلی شو. کنګل یخ او جوړ یعنې چال، معنا دا چې که یخچال په ځای باندې کنګل جوړ استعمال شي دا ښه خبره ده. نو درېیمه خبره هغوی یاده کړله چې دغه کم مواد یا ډیټا چې دوی سره موجوده ده چې هغه یو د څو کلونو مواد دي خو هغه به ډیجیټلایز شي. نو په دې اړه باندې ما غوښتل که چېرته وکولی شي لږ وضاحت ورکړي چې ممکنه ده چې موږ او تاسې په امریکا کې دا کار وکړو. او وردک صاحب هم یو خبره یاده کړله، هغوی وویلې چې باید موږ او تاسې کله چې د سوشل میډیا نه استفاده کوو نو په هغې کې اکثره موږ د شخصي ځان دپاره استعمالوو. نو که وکولی شو چې مثال موږ او تاسې علمي بحثونه په پښتو ژبه او ریسرچ بعضې وخت کې هغه راوړو دې میډیا ته او وکولی شو چې موږ او تاسې هغه پښتانه چې لټه کوي او غواړي چې پښتو وده وکړي او زده یې کړي خپل هم، نو په هغې اړه باندې موږ او تاسې څه کوی شو. او سباوون خو بهترین پلیټفارم دی د دې لپاره. نو بخښنه غواړم په دې کې چې ډېرې پوښتنې مې نه وي کړي. مننه ډیره زیاته. یو څه به قیوم جواب ورکړي او بیا به مجروح صاحب ته هم دغه ورکړو چې بعضې شیان هغه وردک صاحب به هم یو څه ووایي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاول. د سباوون په پلیټفارم کې خو کومه ستونزه نشته دی. مخکې مو وویله چې دا کار به موږ په شریکه باندې مخې ته بوځو. دې کې ستاسو ټولو مرستو ته اړتیا شته دی. هغه څه چې زموږ سره په لاس کې دي هغه موږ کولی شو مخې ته واچوو. ما مخکې په خبرو کې وویل زموږ هدف ځان ژبه نه ده، ګورئ دې ته متوجه اوسئ. ژبه یو برخه ده د افغانستان ملي مسایل دي، د افغانستان د ژوند او د بربادۍ او د آبادۍ خبره ده. دا ټول به سره رانغاړو، دا ټول به سره څیړو. د سباوون مجلې پخوا هم علمي بحثونه کړي او بعد دې نه به یې هم کوي. زه د هغه پوښتنې چې مجروح صاحب ته مخ شوي د هغې ځواب نه ورکول غواړم. ما د خپلې خوا نه که موږ د مجروح صاحب سره کومه مرسته کولی شو په ډیجیټایزیشن کې هم موږ حاضر یو چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړو. مواد که موږ ته راشي یو چاره به یې پیدا کړو، یو حل به یې راوباسو، نو ستونزه به انشاءالله نه وي. نور به زه مجروح صاحب ته ورکړم چې هغه پوښتنې چې دوی ته مطرح شوي ځواب ورکړي. بله، د صافي صاحب دوه پوښتنې وې. یو د مشر رور په صفت باندې. د مشر رور خبره چې ما وکړله دا د افغانستان د ملي وحدت خبره ده.
تاسو پرېږئ چې په افغانستان کې نن سبا دا د قوم او دا د ژبې او د منطقې د اختلافاتو په اساس باندې مشکلات ډېر زیات شوي دي او مخصوصا داسې حالت ته رسېدلي دي چې زمونږ خلک په خپلو مجرمینو باندې موضوعګیري کوي او د هغو طرفداري کوي او د جنایتکارانو او خاینانو هغه چې ملي خیانت یې کړی دی په وطن کې د هغو خلکو طرفداري روانه ده او دا د تعصب نه ده. تعصب هغه حالت ډېر بحراني حالت ته رسېدلی متاسفانه او دا د تاسف وړ دی. زه چې پښتانه مې ناسه مشر وروره دا معنا دا نه ده چې نور څوک دې د پښتنو حق تلف کړي یا پښتانه دې نورو ته حق نه ورکوي. زمونږ مشکل چې دی زمونږ خپله پښتنو سره دی او مخصوصا هغه پښتانه چې څوک په اداره کې او په دولت کې حکومت کې کار کوي. د دې دپاره داسې کوم سازماندهي نشته، کوم داسې یو مرکزیت نشته دی چې په هغه اساس باندې د خلکو سره دغه دولتي مامورینو سره حکامو سره خبره وشي د یو مستحکمې یو کلکې موضوعګیرۍ نه او دوی ته د خپل وظایف چې دي دوی ته د خپل وجیبې چې دي دا ورته په یاد شي، دې ته مسؤلیتونو ته خپل متوجه کړی شي. دا یو هغه دی یو خلا ده او دا باید ډکه شي. دې کې د سباوون په نامه باندې دوستان موږ راغونډوو دلته او دې نه یو وخت کې موږ وکړی چې یو تینک تانک ګروپ ترې جوړ کړو چې دا په افغانستان کې د ملي مسایلو باندې بحث کولی شي او حتی د تاجکو، د ازبکو، د ترکمنو، د هزارهو، د نورو په ارتباط باندې چې کومې خبرې کېږي خبرې باید ډېر په صبر، ډېر په حوصله، ډېر په دلایلو ولاړ مسایل ملي بحثونه ترې جوړ شي، نه پوچ الفاظ استعمال شي لکه څنګه چې ځینې خلک کوي او نه دا خلک د ځان نه خفه شي. موږ دې باندې په تفصیل باندې بیا وروسته خبرې وکړو. دا دغه حالت چې اوس راغلی دی د دې مشکل خپله پښتانه دي. دغه حق چې دوی ته ورکړل شوی دی چې دی دومره جرأت پیدا کړی دی په هر ځای کې پښتنو باندې دی تعرض کوي، دا تعرض حق پښتنو ورکړی دی. دا د هغو کار نه دی، د هغې دا جرأت نه لري، هغې دا کار کولی نه شي. دا مشکل موږ خپله موږ کې دی. په دې اساس باندې مې نایسه مشر ورور پښتانه د صبر او زغم او حوصلې نه کار وکړي. ولې چې افغانستان کې که ته یو کوټی قوم نورستاني هم ته لرې کړې بیا به افغانستان نه وي، که د هغې نه بل هر قوم ته وباسې بیا به افغانستان نه وي، بیا به دا حالت نه وي. دغه ارتباط باندې موږ ته پکار دی چې موږ د یو ملي موضوعګیرۍ نه خپل سیاست مخکې یوسو، خپل کارونه مخکې یوسو. دا چې پښتنو دپاره کار نه دی شوی یا کافي کار نه دی شوی، د دې مشکل هم خپله موږ سره دی. اوس فضل الله خدای دغه ځوانان موږ تاسو نه زموږ پخواني نسلونو نه ډېر تکړه دي، په دې کې ډېر کار کړی دی. ډېر اثار پښتو ته ترجمه شوي دي، اوس هم کار پرې روان دی. فقط دغه خبره ده. او د ژبې په ارتباط باندې دا مخکې ورور کنګل چې شی دی یو دغه نامانوسه خبره ده که نه. یخچال یو چا باندې ته ووایه چې پوهنتون ووایه خو خیر ته هم یخچال ووایه، دې کې څه مشکل نشته دی. زه یو وخت کې کابل کې دوستانو پښتو ادبي بهیر ته مېلمه کړلم. په کارتي پروان کې دا بهیر یو لوی ځای کې جوړ شوی و، هلته لاړم. هلته په خبرو کې د شاعران راټول شوي وو. په دې شاعرانو کې 80 کسه نوي شاعرانو چې اول ځل لپاره خپل شعر ووایه. په دې کې یو کس راپاڅېد او د لیکدیان وویل په د خپله خبرو کې. زه حیران پاتې شوم چې د لیکدیان څه ته وایي. خو دغه د پروګرام مسؤلین
هغه ماته وویل چې ته کو راپاسېږې او څه خبرې وکړې. ما هېڅ امادګي هم نه لرله، خو په هر حال اول پوښتنه مې دغه جناب نه وکړه چې تا د لیکدیان څه ته وایي؟ نو ده ماته ویل چې ته څنګه نه پوهېږې لیکدیان څه ته وایي؟ نو ما ورته ویل چې پوهېدلی خو تا نه مې پوښتنه نه کولی. وایي لیکدیان خو کوچیان دي. ښه، ما ویل ته ډېر تعصب نه کوچیان ترجمه کړي دي په لیکدیانو باندې. اوس ته ماته دا ووایه چې دا چا مجبور کړي لیږلو ته؟ لیکدیان معنا ده چې څوک یې لیږي، دی چا مجبور کړي دي خوځېدو ته لیږلو ته. او تاسو تعصب نه دونه هغه شوي یاستئ چې تاسو حتی د یو چا نوم هم ترجمه کوئ. نو که ته دا کار کوې نو بیا څه توقع لرې د یو اقلیت نه، د یو تاجک نه، یو ازبک نه، هزاره نه؟ نو دا خو مناسب کار نه دی. یا فرض کړه مثلا هلته هغو لیکلي دي په تلویزیون په صفحه باندې لیکي آگاهی های بازرگانی، بیا موږ کټ مټ د هغو ترجمه کوو، لیکو دغه سوداګریزې خبرتیاوې. دا څه معنا لري؟ که موږ ووایو چې تجارتي اعلانونه یا اعلانهای تجارتي، دا د افغانستان هر وګړی په دې باندې پوهېږي، او دا زموږ دپاره یو ملي وحدت دی. عربي داسې یو ژبه ده چې هغه په انګریزي کې هم شامله شوې ده، او موږ لګیا سو د ایرانیانو تقلید کوو، د عربي د پښتو نه باسو. په دې ارتباط باندې بحثونه ډېر دي. زه د علم په علمي حساب باندې زه خپله انجینر یم، په دې قصو مې سر نه خلاصېږي ډېر زیات، مګر منطق لرم او په دې باندې پوهېږم چې د ژبې سختول مناسب کار نه دی. همدغه دلیل دی چې خلک پښتو خارجیان یا مثلا په داخل د افغانستان کې اقلیتونه پښتو په اسانه نشي یادولی. موږ یې ورځ په ورځ سختوو او خپله پرې خاندو. یو تاجک، یو ازبک، یو هزاره کو پښتو کې غلطي وکړله، پښتون پرې خاندي. دا مسایل اصلاح کول غواړي. رالو په هغه بل سوال باندې چې زما د ارشیف ډیجیټایز کول، دې لپاره ما په کابل کې کوشش وکړو چې زه دا هلته ډیجیټایز کړم، مګر متاسفانه هلته حالت داسې و چې د دې داسې کارونو لپاره چا نه سرمایه ورکوله، نه کومک کېده، نه امکاناتو. دلته ما خپل هغه ارشیفونه دلته ځان سره راوړي دي، دلته په لاس انجلس کې راسره دي. نو په دې ارتباط باندې که څوک ما سره همکاري کولی شي، دا به د لوی خدمت وشي. دا د 1980 کال نه چې شهید پوهاند مجروح د دې مرکز بنیاد کېښودو، په انګریزي ژبه باندې نشرات کول. دلیل یې په انګریزي ژبه نشرات دا و چې موږ دنیا ته خبر کړو چې په افغانستان کې څه خبره ده. او بیا په افغانستان مجله مشروع کړله 9 کال. هغه نشرات ما په اکثریت پښتو ژبه باندې و، دري ژبې مضامین هم پکې وو. ما هغه وخت کې دا کول دې لپاره چې دنیا موږ ته شا کړله او موږ په داخلي مصیبت، په داخلي جنګ باندې اخته کړو. نو بیا هغه وخت کې ما دا احساس وکړو چې نور دا وخت نه دی چې موږ خارجیانو ته نشرات وکړو. هغې قصدا د حالت په موږ راوستلی دی. بهتره دا ده چې په خپلو خلکو فوکس وکړو او هغو ته نشرات کړو. وبخښئ زما خبرې لږې اوږدېږي. نو بیا پښتو 3 میاشتنۍ مجله د افغانستان مشروع کړله او هغه ارشیف ما سره دلته موجود دی. نو بیا به زه د ډاکټر صاحب مومند سره په دې باره کې خبرې وکړم، نو دوستانو ته کومک کولی شي چې دا ډیجیټایز کړو. او دا ما خپله یو ویب سایټ هم د مجروح صاحب په نامه باندې باید جوړ کړم. هغه ویب سایټ خو ما دا تقریبا 3 کاله شته دی، موجود دی، مګر هغه ډیزاین کول غواړي او کار پرې کول غواړي، او زه د دې شیانو باندې زیات نه پوهېږم. څومره چې مې وس کېده هغه مې کړي دي. په هر حال نور وخت هم زیات نه نیسم. امید دی چې مسایل ښه مخکې لاړ شي او دا همکاري زیاته شي، او دې همکارۍ ته عالمان او محققین او داسې خلک موږ راټول کړو چې هغه وکړی شي د ملک لپاره یو کلک بنیاد کېږدي. دا بنیادونه اساس شوي دي، دا بنیادونه د منځه تللي دي او دا بېرته سر نه جوړول غواړي. مننه.
مننه مجروح صاحب ډیره زیاته ستاسو نه هوای صاحب خدای دې وکړي چې سوال ته جواب شوی د ګورم تاسو نوټونه اخلي کوم سوال لکه چې فلم لري یا نظر لري مهرباني وکړئ مننه مومند صاحب ډیره زیاته مننه هو چون همدغه موقع د زغوان چې استادان همدغه پوښتنه وکړم چې ما یو توري د انګلیسي کې د وی تلفظ کوي چې زموږ پښتانه تلفظ ښه کوي شي پاکستان او هندوستان او بنگالیان او نیپالین او سریلانکا خلک دوی تلفظ نشي کوي مګر زموږ پښتانه تلفظ ډیر ښایسته کوي نو ما ویل چې دا ممکن نه ده که سړی داسې پیشنهاد وکړي چې مثال پښتو کې په تورو کې حتی کمواله او زیاتواله راشي یا فرض کړئ د واو د پاسه داسې یو بل لکه یو ډایکراټیک یا داسې یو زور زیر یا شی ورکول شي چې هغه ته موږ د وی تلفظ ورکړل شو نو دا به ممکن نه نو خو دې وکړي چې د موضوع نه د باندې مې پوښتنه نه وي کړې او بل مومند صاحب ویلي کنه چې د سباوون اصلي سکوپ چې دی هغه دا دی چې یوازې پښتو ژبه نه ده البته د ژبې ترڅنګ د موږ او تاسو نور معیارونه دي د ژوند چې دی هغه پکې چې هغه کې سیاسي مرضی حتی ممکنه ده چې بعضی پښتون اسلامي وي نو د باندې خو زموږ هم سر خلاص زما چې دا به موږ او تاسو لکه څنګه به لانچ کوو یعنی برنامه به څنګه چې تاسو به د یو سکیجول لري ورته مثال چې په فلانه ورځ موږ په دغه موضوع باندې بحث کوو او کنه دغه څه به موضوع پیدا کیږي سوال به کیږي به تاسو ورته لارې پیدا کوئ مننه د نوو تورو په اړه باید ما فکر کوم چې مجروح صاحب ما تاریخ غلط شوی بیا را سره کومک وکړه دواتیاوم کال فکر کوم چې په بارا غړنه کې غونډه وشو او کاتیاو مو سره نه د خپاري غونډه کې زم ومه تاریخ راته صحیح معلوم نه دی او پاغي کې ډیر کسان راټول شو منګه د خوځي پښتنو سره تاسو دا داوا درلوده چې تاسو په پښتو کې ډیر مشکلات دي دا سره حل کړئ بل اخر نتیجې ته ورسېدو او هغه درې ټکي موږ ته وړاندیز کړ چې هغه یو د واو په سر باندې حمزه و چې د وو او د وو تر منځ فرق شي او بل د پ او د پ یا خ او خ پ او پ ما او م ک او ک د دې تر منځ فرق شي د دوی د یو حمزه د هي په سر باندې وړاندیز وکاو دریم ټکی زما ذهنیت اوسوته خیر په دې باندې سره موافقه وشو او دا موافقه چې وشو دا خبره سره موږ ومن دا د ادبیات او وخت لپاره استعمال شو ما چې د خپل کتاب یو دوه کاله مخکې چاپ کو په خبر کې نو لیوال صاحب ته ویلي غفور لیوال ته ما ورته زه خواشنا د وطن نه لري پاتې ما د څلويخ کاله وشو بارک اوسېګم او زما د پښتو په خوا هم د څه چندانې ګرامر جوړ نو خدا پیرو ګور هغه چې دا ټکی وکاتل د هي په سر باندې او د وو ته د حمزه وی ول چې اشنا د خود باڼه غړې فیصله او وسم پروانه ملخمنګه خواده کړو هیڅوک نه کې یو ته یو رخیص دا دواړه کسانې کوي بل هیڅوک دا شی نه عمل کوي ملمنګه واده کړی دا واده په ځای کوو او نور چې نه په ځای کې یا به نه په ځای کې نو دا نوی توري راوستل او ستونزې لري په دې کې مشکل نشته د تاسو د اوسنی توري چې لاس راغلي کې تاسو د سوا او لسم کال کلنۍ ولولي هغه کې ځینې مقالې لیکل شوي ما سره کاپیان شته دي هغه کې دا چې موږ نن لیکو دا د سن لیکل کېده چې د ټکی په سر دا به جیم لیکل په سر به لکه د خې غونډه او ټکی لیکل کېده دا چې وا هغه رسم الخط شته د اوسنۍ رسم الخط چې دغه شوی دی را پیدا شوی دی د ډیر کار غوښتي دي نو زه وایم چې راځي دغه نوې توري رامنځته کول به موږ ته نوې ستونزې پیدا کړي دا چې لرو دا وساتو او په دې کې مخې ته بوزو کېدای شي چې وخت راشي بیا به کې بدلون راولو د انګلیسي ژبه هم که تاسو د اتلسمې پیړۍ انګلیسي ژبه ولولئ یا د نولسمې پیړۍ په هغې کې ډېر توري په بل رقم لیکل کېده هماغه جوړ شوي دي نو زه د مجروح صاحب خبرې سره یو څه موافق یم یو څه ورسره یو څه وړاندیز پکې کوم هغه دا دی چې ژبه غني کول پکار دي که فرضاً اوس پونتون که فرضاً یو چا نه وی راویستلی خو دا پونتون به نن نه وی موږ اوس هم دانشګاه ویلی مګر یو څوک رامنځته شو پونتون راویستو دا لغات معمول شو دا لغات په زموږ دپاره سخت دي
اوسني حالاتو کې چې فرضاً دغه اوس وزیر بابا عبدل خان مومند خدای وبخښي هغه به ګیلاس ته وبڅل وایه که دغه د اوبو د څښلو علاوه که نه وبڅل که دغه لغت چا دغه کړی وي معمول کړی وی نن به خلکو وبڅل ویلی ګیلاس به خو معمول نه شو په هغه باندې هم داسې انتقادونه وشو او دا خبره همداسې پاتې شوه نو زه ځینې لغتونه چې کېدای شي ګټور تمامېږي پرېږدي چې معمول شي د بل نسل دپاره به یو عادي لغات یې زموږ دپاره به نه وي موږ به خیر دا قرباني ومنو اما دا به د دې معنا باید ونه لري چې موږ دا ژبه سختوو یا نورو ته یې دغه کوو زه یو خبره کول غواړم رشاد صاحب دې الله وبخښي کالیفورنیا ته راغلی او تقریبا یاره د 20 کاله مخکې به و نو اوس مې هېر دي زموږ په حجره کې ناست و او ډېر خلک ورته راټول شوي وو هغه خبرې کولې قصه وکړه زه تللم بمبئی ته او مولانا ډېر پخوا د دغه نه تللی او د افغانستان نه تللی بمبئی کې اوس ما ته وویل چې شکرخانه د پښتو څه حال دی ما ورته ویل چې مولانا صاحب روحي صاحب د پښتو ټولنې مشر دی پښتو ټولنه ده پښتو هغه پښتو نامه نشریه د پښتو ټولنې د خوا نه خپرېږي او ډېر کار کېږي پښتو ښه ده روان ده هغه راته وویل چې په دې پښتو دومره خواري مه کوئ دومره تکلیف پرې مه باسئ وړوکي کار وکړئ هر پښتونکی پښتو په خپله مخې ته ځي او دا یو تاریخي خبره وه چې هغه مولانا صاحب کړې وه رشاد صاحب موږ ته وویله ارګ په 2 مرحلو کې پښتون شو یو زه همیشه وایم چې د کفر په جامه کې راغی یا کارشیا ورته وایي د کمونستانو په دور کې کله چې رئیس جمهور شو نو هر چا پښتو ویله چې چاله به د قسم ورکړی وی په اسانه سره فارسي نه وله پښتو به وله دویمه مرحله کې په د طالبانو وخت کې دا پښتون شو مګر بیا هم متاسفانه دواړه داسې یو سیستمونه وو چې ونه شو کړی چې د وطن دپاره په دوامداره توګه باندې یو صحیح نظام رامنځته کړي نو خبره دا ده چې مجروح صاحب ستاسو سره په دې کې موافق یم چې په دولتي نظام کې یو ضرور داسې یو امر پکار دی داسې یو ډسپلین او نظم پکار دی چې دا خلک مجبوره کړی چې دوی د خپلې ژبې ته کار وکړي او په دې کې ستاسو سره زه موافق یم پښتانه مسؤل دي ځکه پښتانه په خوشحالۍ سره په فارسي مضمون هم لیکي مقالې هم لیکي خط هم لیکي دا حق دی ودې لیکي موږ ورسره څه لیکو موږ چې کله د سباوون د خوا نه د پښتو د ژبې خبرې کوو موږ دا نه وایو چې فارسیوان دې هم پښتو زده کړي ازبک دې هم پښتو موږ وایو چې پښتانه دې د خپلې ژبې دپاره په علمي لحاظ په کلتوري لحاظ په فرهنګي لحاظ کار وکړي همدې خاطر موږ سباوون په پښتو نشراوو او په انګریزي ځکه نشراوو چې موږ خپل حالت دغه ته ښودل ما ته ما چا پوښتنه وکړه دې کې ته ولې فارسي نه نشروې ما ورته ویل زه د فارسي سره ستونزه نه لرم مګر زه یو مثال تاسو ته وړاندې کوم هغه دا دی چې زه په صفت د یو پلار اول دا مسؤلیت لرم په صفت د یو انسان اول دا مسؤلیت لرم چې خپل مور پلار ته خدمت وکړم بیا په صفت د یو پلار دا مسؤلیت لرم چې خپل اولادونو او ښځې ته خدمت وکړم هغوی ته روزي ورزق دغه پیدا کړم که چېرې زما نه دغه پیسې دومره اضافه شوې که ما سره دا امکانات دومره ډېر شو نو زه به د خپل کاکا زوی سره هم کوم خپل د کلي خلکو سره به هم کوم خپل د ولس اوس دغه زما وس دومره دی چې دغه پښتو چې ما ته د اولاد یا د مور و پلار حیثیت لري زه د دې خدمت وکړم تاسو باور وکړئ دا سباوون چې کله بندېده ما وژړل ځکه سباوون ما ته دومره ګران لکه زما زوی ملخان دومره ما ته ارزښت لاره او ما ته بندېدل په چاپي بڼه ډېر سخت تمام شو اما هغه ورځ زه پرې پوهېدم او بل څوک نه پوهېدل او خبره دا ده چې هر څه د علمي د خواونه کول پکار دي هر څه به وشي خو یو شی ډېر مهم دی زما په نظر باندې چې په هغې کې زموږ ملي ارزښتونه ساتل دي زموږ ملي ارزښتونه په دې کې دي چې موږ د دې خاورې اکثریت خلک یو موږ د دې خاورې مالکین یو دا خاوره زموږ ده که موږ څوک 10% ګڼي او که 20 ګڼي او که 10 ګڼي تاریخ په دې ګواه دی تاریخ ته د شاهد دی چې موږ یو زموږ سره نور قومونه ورونه دي زموږ کشرانونه دي موږ په هغوی باندې همیشه د ترحم لاس راښکو دی مګر د کشر نه هم دا هیله کېږي چې د مشر احترام وکړي زه به یو بېلګه درکړم لنډه په دې به خلاصه کړم یوه هفته مخکې کابل کې په هسپتال کې جنګ وشو او خلک مړه شو په دشت برچي کې په عین ورځ باندې په ننګرهار او په کونړ کې په لغمان کې هم بمونه وچلل په جنازه کې خلک مړه شو ډېر کارونه وشو
صحیح ده. یو ټولنه راپاڅي د دشت برشي د خلکو لپاره فنډریزینګ کوي. آیا دا دغه نور افغانان د دوی ورونه نه دي؟ دا چې په ختیځ کې مړه شوي دا د دوی ورونه دي، ولې د دوی دپاره دي؟ که موږ یې وکړو موږ یې د ټولو دپاره کوو. دغه ګوته صحیح موږ ته خلک ډېره زر نیسي، اما دا ځان ته دا خلک دا ګوته نه نیسي، دا ګوته دوی به ځان ته هم ونیسي چې دوی څه مسؤلیت لري. دوی د افغانستان کې د خاورې د خبره کوي، خو یو مسؤلیت هم باید درکړي. موږ یې درکوو، موږ یې دې نه سر نه غړوو، موږ به دلته په هره ژبه باندې خلک راولو. دا ستونزه موږ ورسره نه لرو، ځکه موږ د افغانستان مینه ورسره. دویمې خبرې ته هوایي صاحب ستاسو دا ده چې دا خو اوله ورځ ده، موږ ځکه دا پروګرام آزاد پرېښی دی، که 2 ساعته وغږېږو که 3 وغږېږو به غږېږو، مګر زموږ پروګرام 1 ساعته پروګرام دی، په 9 به شروع کېږي، په 10 به خلاصېږي، او زموږ هر پروګرام مخکې نه موږ انانس کوو چې زموږ د موضوع بحث څه شی دی. ما مخکې وویله چې زه به په اخره کې ووایم، خو اوس به یې ووایم. خیر، زموږ د بحث د راتلونکې اونۍ د بحث مسله د بین الافغاني د سولې د بین الافغاني خبرو بحث دی، چې په بین الافغاني خبرو کې افغان چېرته دی، الافغان تاریخ په بین الافغاني خبرو کې څنګه مطرح کېږي. تېرې غونډې چې موږ د بین الافغاني خبرو په نوم واورېدې، هماغه محدود کسانو چې وغوښتل شو هماغه خبرې وکړي، حکومت خپل کسان ورولېږل، نور خلک خپل کسان ورولېږل، هماغه خلک دي کله کته شي او کله پورته شي. نو که افغان مطرح خو افغان هم باید، خو تم افغان یې زم افغان یم بل هم افغان دی، دا نظر باید دوی نه هم وکتل شي، دوی هم باید مطرح شي. موږ په قوم کې سپین ږیري لرو، مشران لرو، منلي خلک لرو، په بهر کې لرو. آیا د دوی نظر کوم ارزښت لري که نه لري؟ که خبره د دې حکومت او طالب تر منځ خپل منځ کې سره کینی معامله دې سره وکړي، لکه اشرف غني او عبدالله چې سره خپل منځ کې معامله وکړه او د ووټونه هغه هېڅ ارزښت یې ورته ورنه کړ، د ملت رایو ته ارزښت ورنه کړ، کېناست او حکومت سره تقسیم کړ. نو دوی سره هم کینی که جوړې سره راځي خبره د خلاص کړي، باید د بین الافغاني خبره نه کوي. که افغان مطرحي نو د دې خبرو مفهوم څه دی؟ زموږ د راتلونکي اونۍ بحث دا دی، موږ به په دې هکله باندې د ځینو متخصصینو سره ارتباط ونیسو، ځینې کسان به راوبولو، کېدای شي موږ فقط 3 یا 4 کسان ولرو، نور به بیا پوښتنو او ځوابونو ته وخت ورکړو، اما 3 یا 4 کسان به یا 5 کسان چې موږ پیدا کړو، هغوی به محدود په همدغه بحث باندې خبرې کوي، د بحث نه بهر نه ووځو. او همداسې به هر هفته به موږ دا بحث د همغې هفتې په اخر کې بیا دا خلکو ته معرفي کوو چې موږ په راتلونکي کې څه شی لرو. مخکې د دې نه چې شګوال صاحب مخکې لاس پورته کړی او سوال لري، مګر د هغې نه مخکې غواړم چې د زموږ فیسبوک کې دوستان چې موږ سره په لاین کې دي د هغو نه مننه وکړم او یو څو کسان نظرونه او دغه رالیږلي دي چې البته د پروګرام د موافقت دپاره دعاګانې کړي دي او دغه یې کړي. مګر یو سوال چې نظر دی تقریبا د احمدشاه صاحبي له خوا نه چې البته ټولو ته مګر مشخص مجروح صاحب ته یې سلامونه وړاندې کړي دي او هغې کې دا خبره کړې ده چې د پښتو د ژبې په هکله دغه ذکر کېږي چې په منطقو کې د خلک په خپله مورنۍ ژبه او په ښوونځیو ادارو کې نه کارول کېږي پښتو ژبه، البته چې دغه یو مشکل پیدا کړی دی چې پښتو ژبه تقریبا صرف د یو د اصطلاح قبیلوي شکل نیولی دی. البته د دوی هدف په دې کې دی چې دغه پښتو باید د ادارې او د معارف او دغه لیول ته راشي او د دولت په دغه کې چوکاټ کې را پیدا شي چې همدغه شیان دي چې زمونږ اکثریت ژبه ده مګر څوک پرې خبرې او نوشته نشي کولی، نو ځکه واضح دغه ژبني تعصبات پیدا کېږي چې څوک پښتو ژبه خبرې کوي، طبیعي خبره ده چې هغې په مقابل کې تعصب پیدا کېږي. نو ستاسو د نظر نه مننه صاحبي صاحب. همداسې نور دوستان هم فیسبوک کې که سوال شی لري وړاندې دي کې ژبې د سختولو په هکله باندې او چې د دې نه تېر شو پسې یو د ژبې زما په نظر باندې، البته زه د ادبیاتو کې دومره ماهر هم نه یم، دومره معلومات هم نه لرم، یو روزمره ژبه وي که نه، که مثلا زه په خبرو کې یو خبره کوم او په هغې کې مثلا ما نه د یو انګلیسي لفظ استفاده کېږي یا د فارسي یا د عربي یا د بل، نو په دې باندې زه باید ګناهګار نه شم ځکه هغه ذهن کې همداسې راغلی. یو د ژبې اصلي ادبیات دي، زما په فکر باندې هغه باید کار وشي. که چېرته کوم ځای کې د بلې ژبې لغت راغلی وي یا دغه شوی وي، نو د کوم ادیبان چې دي د دوی زما په فکر باندې دنده همدا ده چې په هغې باندې کار وکړي او هغه شیونه راجوړ کړي تر څو پر راتلونکي نسل لپاره
دا ژبه چې څومره امکان لري سوچه شي سخت نه شي البته سوچه شي یو وخت کې مثلا دغه سوچه لفظ چې دی مونږ په پیښور کې ژوند کوو دا ډیر مونږ نه پوهېدلو پرې هلته به مې ویل چې خالصه ژبه که نه د اردو نه یا مثلا د فارسي نه اوس دا سوچه ډېر اسانه دی اوس ویل کېږي ټول پرې پوهېږي که نه اوس دغه کېږي همدغسې کوم ځای نه مونږ واخیستو د ادبیاتو د کتابونو نه د ادبیاتو د منابعو نه ډېره مننه مومند صاحب تشکر ډیره زیاته مننه ټولو دوستانو نه بیا هم که څوک نظر یې لري دغه راکړي کوی صاحب مهرباني وکړه لنډه کې که څه سوال لري مهرباني بخښنه غواړم وردګ صاحب یو څه پیشنهاد کړی چې د ریسرچ په اړه باندې هغوی ما موضوع مطلب مې واخیستو خو ما ویل که چېرته وکولی شي چې یو دوه جملو کې راته لږ وضاحت راکړي چې د دوی اصلي هدف د دې نه دا و چې یعنی پښتانه باید پروګرامونه یې زیات شي او یوازې د سباوون نه چې نور پلیټفارمونه پیشنهاد کړل او که نه یوازې سباوون ته پیشنهاد درلود ډېره مننه وردګ صاحب به جواب درکړي وردګ صاحب مهرباني وکړئ سلامونه وره هوایي صاحب خبره د ما د څېړنې مطلب دا و چې زه به ډېر مثالونه درکړم نن ورځ په افغانستان کې داسې پېښې کېږي چې موږ ته سطحي معلومیږي 10 کسان چېرته مړه شي بېشکه خدای بخښلي دي خو موږ مسؤلیت لرو د 10 کسانو چې دا ولې مړه شول څنګه مړه شول دا د حکومت مسؤلیت دی دا د کلیوالو مسؤلیت دی دا د نړیوال مسؤلیت دی نو چې زه څېړنیز بحثونه ګورم خبره مطلب یې دا وه چې هغه بحثونه که موږ پورته کوو د موږ خلک چې دي که نه په لر او بر کې دواړه خواته افغانان چې دي او دا اړوي چې د خلکو د ذهنونه دو ته راشي چې د خلک خپل حقوق لري موږ داسې شوي چې اوس مرګ موږ ته شهادت دی صحیح ده منم یې الله تعالی د ټولو شهادت په نصیب کړه خو د شهادت خو طریقه لري دا طریقه ده څنګه شهید کېږي ته څه رقم وژل کېږي ولې وژل کېږي که زه شهید کېږم زه شهید یم خو زه خو دلته ماشومان لرم کور لرم قوم لرم هغو مسؤلیت د چا دی دغه شان دی چې موږ نن سبا دغه مرګ ګڼلی دی چې د مرګ په پښتون باید راشي په افغان باید راشي د پښتون کور باید تباه شي منم یې تباه کېږي د خدای رضا ده منم د خدای رضا ده د اقتصاد مو خراب وي دا منمه موږ چې خلک تعلیم یافته شي کار نشي پیدا کړی کلي کور کې ښار ته راشي کله چې ښار ته راشي ټاپې د کافر په لګول کېږي کله ورته لګېږي چې ته د بهرنیانو سره کار کوه شی کار کوه نو مطلب د ما د څېړنیز پروګرامونه دا دی چې دغه بحثونه باید موږ وکړو چې د موږ خلک په خپلو حقوقو پوه شي د موږ خلک اوس مشکل د موږ مشکل دغه دی چې کله حکومتونه د موږ دي د خپل دننه روغبړ سره کوي سره کیني خلک ترېنه ویر شي د خلکو حق لاړ شي لکه ډاکټر صاحب چې مخکې انتخابات وشول د خلکو ګوتې پرې شوې خلک یې مړه شول پولیسان کې شهیدان شول عسکر کې شهیدان شول خلک کې شهیدان شول خو چې کله وخت ته راغی چې خلک خپل حکومت ولري د خلکو حکومت نه و حکومت بیا په خلکو وتپل شو او نوم یې چا ورته ورکړ هر ور دی یو نوم لري چې مصالحې ملي یا د یووالي حکومت د منم یووالی خو د هر حکومت چې په افغانستان یا د متعصب ملک کې د وظیفه ده چې باید نورو ته حقوق ورکړي هغه چې کوم هر تبر هر څوک چې وي که هر قوم چې دغو ساتنه په حکومت باندې فرض ده دا نه چې نن ورځ موږ سره جمهور پښتون دی نو موږ باید افتخار وکړو چې دا پښتون دی نه پښتون چې کله جمهور کېږي هغه دوی مسؤلیت لري چې نور اقوامو ته حقوق ورکړي د هغو حقوق وساتي نو خبر ده چې د موږ هغه نور اقوام هم خپل حقوق خبر نه موږ هم خپل حقوق خبر نه او په منځ کې چې داسې مشکلات جوړ شي یا یو خوا پورته شي یا پښتانه وژني یا پښتانه نور قومونه وژني بیا په دوی کې دغه تعصب پیدا شي چې ژبنی تعصب شي قومي تعصب شي او زه به تاسو ته حقیقت وایم په دوی محفل کې موږ ټول ناست یو ټول په ښه فصیح فارسي غږیږو اوس دی فارسي ورته زه دري ورته وایم ښه فصیح دري غږیږو خو په موږ کې اوس تعصب نشته په ما کې دا احساس دی چې ګوره چې که زه په افغانستان کې یم دا د ما مسؤلیت دی چې نورو اقوامو قدر عزت او خوندیتوب وکړم دا د ما فکر دی اوس هم دی هر وخت هم دی دا به وي تر څو چې ژوندی یم اما دغه خلک ته باید موږ په ثبوت ورسوو چې یعنې
موږ کوم پښتانه یو کوم ډاکټر صاحب خبره څوک 5% وي 10% وي 60% وي نه موږ د موږ کلی د موږ خلک یو په یو ژبه یو په یو کلتور یو خلک یو نو پښتنو د مجروح صاحب خبره چې مسؤل د پښتون دی خپل او زه خپل مسؤل دا یم چې زه خپل د خپل اولادونه په پښتو په خپل تاریخ پوه کوم او که زه نه پوهم به د ما مسؤلیت چیرته دی نو دغه بحثونه چې څېړنیز دغه اوس کوم بحث روان دی دغه د خلکو ذهنونه بدلوي او چیرې چې چا ذهن کار کا هغه موثر وي که د یو کس ذهن موږ اوس بدلوو د دوه کسانو نو دا فرق د دوه کسانو چې د 10 کسانو نور ذهن بدلوي 10 کسانو د سلو کوي نو په دې داسې حالتونو کې دغه د ملک مشکل کمیږي او موږ تاسو ټول پوهیږو چې په پښتون کې په عمومي ډول تعصب نشته او بل خبره به دا وي چې څوک په افغانستان کې د پښتو ژبې سره تعصب نه کوي پښتون قام سره تعصب کوي او پښتون هم د دری سره تعصب نه کوي د نور قاموس تعصب کوي دا د چینه پیدا کیږي دا په دوه چې یو د بل په حقوق نه پیږي یو بل مسؤلیتونه مونږ لري چې مسؤلیتونه شي دي نو په دا اساس ما چې د څېړنیز بحثونه وي سوشل میډیا وي سکینو خپل سره وځه شو نور قومونه سره وځه کو خبرې وکړو لکه اوس چې موږ خبرې کوو ما ډېر شی زده کړل د ډاکټر صاحب ډېر شی زده کړل مجروح صاحب نه هوایي صاحب ته ملګري ډېر شی مې زده کړل که څومره ډېر پوهیم خو بیا هم نه پوهېږم نو د ما ذهن کېدای شي سر د نن تر سبا پورې بل هفتې د بدو انتظار هم چې ډاکټر صاحب ویلي چې د افغانان څوک دي چې بین الافغاني هغه کېږي حقیقت خبره خدا ده موږ ټول په دې پوهېږو چې د توسه پورې د 40 کاله افغانان بیخي وجود لري نه بهر جوړېږي رل کېږي هغه دي او په هم موږ دا وګورئ چې دا کچ اوس په حکومت کې کار کوي په دوی کې ډېر ښه کسان هم شته دي په دوی کې غواړي چې ملک جوړ کړي دا هم شته دي نو دغسې بحثونه چې شی کېږي داسې اشخاص معلومیږي چې څوک وطن دوست دي څوک د وطن لپاره کار کوي د موږ حقوق بیا څه شی دي د پښتون حقوق څه شی دي د تعلیم حقوق څه شی دي هغه د امنیت حقوق څه شی دي هغه د اقتصاد حقوق څه شی دي دا خو ډېرې په اصطلاح دي خبرې هم دي متاسفانه د موږ حکومتونه یې دو وس نه لري که کله وس نه لري نو به خلک د خبر شي چې کله خلک خبر کېږي حکومتونه مسؤل واقع کېږي چې کله مسؤلیت راغله هغه مسؤلیت څه کېږي که دی هر څوک اوس پشتیبانه دي د موږ د حکومتونو خو د موږ خلک نه دي راپاڅېدلي ونه وي چې یاره زه خپل حق غواړم که د خلکو د خپل حق وغوښته حکومت مسؤل کړي چې کله حکومت مسؤل شه هغه څوک چې حکومت ته ویل کوي هغه مسؤل شي چې کله مسؤل شه طبیعي خبره ده چې موږ خپل حقوق خلو نو د خاطر دا بحثونه چې په سوشل میډیا کې وي که په لکه سباوون غوندې هغه ویبپاڼې وي په دوی کې باید موږ ډېر زیات معاصر واوسو ډېر ښه رول ولوبوو تر څو چې د موږ خلک خبر کړو خلک خبرول د موږ مسؤلیت دی او دغه موږ ته خپل اسانېږي اوس ما ته د دري او د پښتو معامله حل ده زه به تاسو ته حقیقت وایم پښتانه ولې ضعیف دي خو نه لیکل نه کړه چې کله لیکل وکړه لولې نه خو زه خو سوشل میډیا ګورم هر وخت ګورم چې کله د پښتنو بحث راشي یا به یو بل ته بد رد وایي حقیقت به وایي یا به بل ته خدای به وکړي دا به کېږي یا به دا کېږي او نور وروڼو سوشل میډیا چې کله څه په هر کامنټ باندې چې دی کوي 10 کسان نور کامنټ ورکوي نو تاسو ماته وایي چې هغه خلک ملامت دي او که موږ ملامت دي حقیقت خبر چې موږ ملامت دي موږ یې ولې نه کوو نو دغه شیان دي چې زما هوایي صاحب مطلب دا و چې سوشل میډیا ته څومره کوشش کړی شو خپل پلاتفورمونه غټ کړو بحثونه غټ کړو ونیز یې کړو په میاشتې یې کړو په کلونو یې کړو لکه ډاکټر صاحب چې پوه خلک راولي چې غوږ ورته ونیسي پوه شو په خپله ساحه کې چې هر څوک دي زما مطلب دا و هوایي صاحب مننه ډېره زیاته مننه ستاسو نه کورم مدان البته لکه څنګه چې ورتګ صاحب ویل دغه ټول د څېړنیز او دغه ته اړتیا لري بخش ته زموږ اړتیا ضرور ده د پښتنو دپاره او ټول افغانانو دپاره دا ضرور خبره ده انشاءالله همدغه په هدف باندې دغه پروګرام جوړېږي او موږ به همیشه کوشش کوو چې دا بحث علمي وساتو البته نن شن دغه خبره مخکې خبره وشوه چې انګلیسي کلمې استعمالېږي اوپن ډسکشن په حساب یو آزاد بحث دی نو په دې خاطر باندې که نن آینده کې به انشاءالله موږ دا پروګرامونه او دغه سره غونډ ساتو او په مشخصه موضوع باندې به خبرې کوو انشاءالله څه مشکل به نه وي
ښاغلی شرافت صاحب هرکلی درته وایم اګر چې لږ ذره غیر حاضر دی ناوخته راغی دلته به پرې غږ وکړم چې آینده کې بیا په خپل وخت راشي نو دوی هم یو څه ویل غواړي تبصره به وکړي مهرباني وکړئ شرافت صاحب هرکله راشي مومند صاحب سلام تاسو ته ډاکټر صاحب ته وردګ صاحب ته هوایي صاحب ته څومره ملګري چې په دغه غونډه کې ناست دي او څوک چې موږ ګوري ټولو ته سلامونه مینه او درناوی او تېره ورځ چې کومه د پښتو ژبې ورځ تېره شوې ده هغې مبارکي هم ټولو ته وړاندې کوم الله دې وکړي چې هماغه کوم پیغامونه چې موږ خپروو په سوشل میډیا باندې چې پښتو به وایو پښتو به لولو پښتو به لیکو پښتو به پالو دغه ټکي په نظر کې ونیسو او هغه کوم زموږ چې ورځنی ژوند دی دغه کې عملي کړو زه خو لنډه تبصره لرم ځکه چې تا یادونه مو وکړه غیر حاضر وم زه بخښنه غواړم د سباوون دغه کوم اوږد مزل چې شروع شوی دی او دا کوم ګام چې پورته شوی دی لسیزې پخوا دا یو ډېر ستر ګام و په امریکا کې به زه ووایم یادونه وکړم چې دغسې بل پلیټفورم دلته نه و موجوده دغه لومړنی سباوون چې د تېرو 20 کلونو دغه خپرونې کوي او بیا ډاکټر صاحب یادونه وکړله چې یو وخت دپاره څه مودې دپاره هغه کومې چاپي مجلې چې وې هغه بندې شوې نو اوس دلته په امریکا کې زمونږ لیکوالان هم ډېر شوي دي زمونږ پوهان هم ډېر شوي دي مونږ غواړو چې د وردګ صاحب د خبرې په تایید سره کله چې مونږ دغسې پلیټفارمونه څخه ګټه واخلو په هغه کې خپلې علمي څېړنیزې لیکنې ور واچو او د دې ته ورته نور هم جوړ شي تر څو نوي نسل ته هغه چې کله راځي هغه یا په لیسه کې یا په پوهنتون کې او یا په ماسترۍ پروګرام کې یا د دکتورا پروګرام کې هغه د څېړنې کولو لپاره په افغانستان کې لایبرریانو یا کتابخانو ته لاسرسی نه لري او هلته د دې شتون هم کم دی نو که د نن نه 15 کاله وروسته هم په افغانستان کې انټرنیټ جوړ شي او هر ولایت ورته لاسرسی ولري نو زه په ډاګه دا ویلی شم چې هغه کارونه چې دغه کم ګام سباوون پورته کړی یا د دې وروسته نورې کومې ټولنې دي ارګنایزیشنې دي هغې وې پورته کوي نو دا به د راتلونکي 10 کالو یا 15 کالو دپاره هغه نسل چې رالویږي او هغې کومې څېړنې کوي نو د هغو دپاره به د هغې په څېړنو کې یوه لویه اسانتیا دا وي چې هغو به د انټرنیټ د لارې دغه معلومات چې اوس په کتابونو کې پراته دي نو ډېرې په اسانۍ سره به ورته لاسرسی ولري موږ یوټیوب کې هم کار کول پکار دي چې په یوټیوب باندې د خان اکیډمي کوم د پښتو څانګه چې جوړه شوې ده او ژباړې کوي زه د دغې ارګنایزیشن یا د دغه ټولنې نه هم مننه کوم دا یو ستر ګام ما ورسره هم ژمنه کړې وه چې زه به ورسره د ژباړې بخش کې کار کوم خو دغه کارونه چې ډیر شي نو به ټولو ته لاسرسی نه کیږي نو هر یو کس ته پکار دی چې په هر برخه کې د خپل ژبې لپاره کار کول د نورو ژبو ته درناوی کول احترام کول خو زمونږ ژبه چې دا ډاکټر صاحب 2 یادونه وکړه یو د ترکی چې پښتو د دربار ژبه شو پښتو د کتاب ژبه شو پښتو د قانون ژبه شو بل د طالبانو ولې دغه سسټینبل نه و ډیر وخت دوام ونه کو ځکه چې نورو خلکو ورسره علاقه یا نه خو د یای کار نه کو په یو ګل نه پسرلی کېږي نو ترکي صاحب چې څومره پښتو ته کار کړی څومره کتابونه لیکلي دي هغه د هېرېدو نه دي خو ولې هغه یو کس و د هغه چار چاپېره چې څومره خلک وو هغه ورسره دغه کار مخته وې نه وړه په امریکا کې هم دغه سیاسپانوي د امریکا دوهمه ژبه ده رسمي ژبه ده دو چې قانون کې څومره قوانین تصویبېږي هم په انګلیسي ژبه هم په اسپانوي ژبه دا ماینارټي ده دلته اسپانویان ډېر کم هم دي د تعداد د فیصدۍ په لحاظ باندې ولې په افغانستان کې او دغه کومه محکومه پښتونخوا چې ده زمونږ 80 میلیون نفوس دی که څوک کابل ته ځي ولایت ته ځي هغه سړی په دري ژبه لاسرسی نه لري پوهېږي پرې نه ستونزې لري نو دغه خلک مجبوریږي دیو په زور باندې دې ته مجبوري چې دیو په دري باندې عریضه وکړي دیو په دري باندې مکتوب ولیکي هغه که هر څه ولیکل شي دغه خلک پرې پوهېږي نه نو زمونږ غوښتنه دا ده د خپلې د پښتو ویونکي په توګه باندې چې زما ژبه ده زما ژبه یې د کتاب ژبه شي زما ژبه یې د ښوونځي ژبه شي زما ژبه یې د پوهنتون ژبه شي زما ژبه یې د دربار ژبه شي تر څو پورې زه په دغې افغانستان کې خپل ځان وګورم خپله ژبه وګورم
خپل ژبه په کتابونو کې ولولم خپل ژبه په پوهنتونونو کې ولولم نو ما ته به دا احساس وشي چې زما ژبه یو ځای ته رسیدلې ده او دغه کار به موږ ټول په ګډه کوو که دربار ته موږ ژبه نه باسو نو هم دغه زموږ چې کوم پښتانه لیکوالان دي دوی د کوښښ وکړي په نورو ژبو د لیکنې کمې په پښتو د دې لیکنې ډېرې کې تر څو زمونږ د لیکنو په سوشل میډیا باندې په آنلاین دغه کوم ویب سایټونه دي په دې کې دا تعداد زیات شي کتابونه ولیکل شي مقالې ولیکل شي څېړنې وشي نو ان شاء الله چې لري نه ده نو په راتلونکي نږدې وخت کې به پښتو ژبه د کتاب ژبه هغه به بیا د پولیچرخي او د باګرام د جیلونو ژبه نه هغه به بیا د لیک او لوست ژبه نو خلک به په ډېر کار کوي او په دې اخره کې د ډاکټر صاحب څخه یو پوښتنه هم لرم په ډېرو لنډو ټکو کې ډاکټر صاحب دغه کوم پښتون وژنه یا ټول وژنه چې شوی کوم جنوساید چې روان دی د دې سره سره زمونږ د پښتو ژبې دغه کوم لنګویسټک جنوساید چې شوی دی دا هم روان دی مونږ هم وژل کېږو ژبه هم وژل کېږي آیا سباوون داسې کومه اراده یا په پلان کې لري چې د دې پښتون وژنې کومه ټول وژنه چې شوې ده د دې د ډیټا یا د معلوماتو راټولولو کومه هڅه په پلان کې لري که نه ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو هڅې ستایم د سباوون د مشرانو د چلونکو د کور ودانې چې دغسې یو پلیټفورم یې جوړ کړی دی کورم ودان او انشاءالله چې پرمختګ وکړو السلام علیکم پښتون وژنې په هکله باندې خو سباوون کوم پلیټفورم نه دی جوړ کړی او منتها په شخصي لحاظ باندې ما ډېر معلومات راټول کړي دي په هغې باندې ما اصلا یو کتاب لیکه ما سره ډېر څه پراته دي بیا کولی شي سړی د کسان چې په دې برخه کې علاقه لري د هغوی کې خو د پښتون وژنې دپاره کار په کار دی او دا باید دغه شي په اتیاومه لسیزه کې روزانه کلاس یو چاپټر لیکلی او هغه کتاب په نامه د Great Game Revisited لکه چې نومېده هغې کې د محترم شهید مجروح صاحب یو مضمون فکر کوم او د دې یو مضمون په هغې کې دې لیکلي وو چې د روسانو په جګړه کې 80% پښتانه یا وژل شوي وو یا بېکوره شوي په وطن کې او یا هم بهر هېوادونو ته مسافر شوي او مهاجر شوي نو دغه سلسله نوې نه ده دا سلسله ډېره پخوانۍ ده چې روانه ده یو څه معلومات شته دی یو څه مدرکونه ما سره شته دی خو دا یو غټ ټیم ته اړتیا لري دا که په انفرادي توګه زه تقریبا دغه 20 کاله کېږي جمع کوم اما یو صحیح نتیجه ترلاسه ځکه نه راځي چې امکانات نشته وسایل نشته دی او نور بیا نوې خبرې متاسفانه نوې مرګونه پکې راځي اوس فرض د امریکا د یرغل نه وروسته په لکاو افغان پښتانه شهیدان شوي دي یا د تعلیم په نوم باندې زموږ جرګې بمبار شوې زموږ ودونه بمبار شوې زموږ جنازې بمبار شوې همدارې ځان وژنو کې مړه شو نو حالت دغه کېږي د دې دا ښه خبره ده که موږ وکړی شو یو ټیم برابر کړو خو دا به یو څه ستونزې ولري او هغه خبره پاکه پکار ده مالي ستونزې دي ځکه دغسې یو پروژه را جوړول هم په افغانستان کې خلکو ته اړتیا لري چې ډیټا راټوله کړي او همدلته خلکو ته اړتیا لري چې هغه راټوله کړي دا یو لوی کار دی لویه پروژه ده کول یې پکار دي نو که څوک په دې هکله باندې ښه نظر دی ستاسو چې نظر وړاندې کړ او دا ښه خبره چې دا ټول زموږ هېوادوالې واوري په دې هکله باندې که څوک کوم فکر لري موږ سره دې شریک کړي او په دې باندې به فکر وکړو زه ورته حاضر یم چې هغه مواد چې ما سره دی هغه شریک کړم او مخکې ته ولاړ شو ډیره زیاته مننه بیا هم د ټولو ګډون کوونکو نه ډیره زیاته مننه کوم ان شاء الله موږ به دغه پروګرامونو ته ادامه ورکوو او ستاسو نظریات او دوستانو همداسې هر هفته کې به ان شاء الله په 9 بجې د خالي په ورځ یا شنبې په ورځ باندې ستاسو په خدمت کې یو البته مخکې ډاکټر صاحب وویل چې د راتلونکي هفتې بحث به د افغانستان د بین الافغاني جرګې یا د بین الافغاني خبرو په هکله چې دې کې افغانان څوک دي او کوم څوک دي چې د افغانستان یا د افغانانو
نمائندګي کوي په دې د صلح په موضوعاتو کې ان شاء الله موږ به ستاسو په خدمت کې البته یو شی بل مویل غواړم چې دغه مضامین موږ کوم سرلیکونه چې لرو د هر پروګرام لپاره هغه بس موږ د ویب سایټ د سباوون د ویب سایټ کې به هم وي او فیسبوک د لارې به هم نشروو چې دوستان په خبر وي البته پلیټفارم فعلا د لپاره زوم دی اما کوشش وکړو چې آینده کې کوم بل خف پلیټفارم کې پیدا شو د دې لپاره آینده کې به موږ هغه هم استعمال کوو اما د فعلا د لپاره د زوم او د فیسبوک لایف د لارې به موږ تاسو سره په ارتباط کې یو نو زه بیا هم ستاسو نه ډیره مننه کوم په دې هیله چې افغانستان کې یو دایمي صلح راشي او موږ تاسو بیرته په خپل وطن کې په خپل خاوره کې سره کینو او خدای دې د ټول مسلمانان او موږ پښتانه افغانان ټول مسلمانان او په ټوله کې ټوله نړۍ د وبا د مرض نه چې کرونا ورته وایي د دې نه خدای بچ ساتي ټول دوستان سره او ټول بشریت ان شاء الله او په اخر کې ډاکټر صاحب مثلا اخري خبره کول غواړي او دغه کوي چې ان شاء الله مهرباني فکر کوم یو د قصور کې دغه متي صاحب خبرې کوي لکه چې سوال غواړي ورته یو د اجازه ورکوم چې بیا ونه وایي چې متي صاحب تاسو مایک نشته دی نو ځکه کوم ناراضي چې مایک تاسو نه لرئ د مایک هم فکر کوم دغه وګیا لري کوي راسن د ټلیفون نه خبرې وکړي صبح متي خیر پروګرام مهرباني نور څوک کوم دا چا خبرې نه کړي که دوی خبرې کول غواړي نو دا مخه ته څوک ویل غواړي ټول دغه وځه ان کومه څوک ویل غواړي وردک څخه خلاص کړي خو اول کې د انور کسان چې څوک چانه دي کړي خبرې وکړي ما ټول مایکروفونونه ان کړو که څوک ویل غواړي په نوبت سره نو مهرباني وکړئ زه وردک صاحب شروع کړم تر څو چې نه غواړم ما صرف یو هغه د کولای شي چې په هفته کې یو ځل د دریو یو انګلیسي پروګرام ولرو د انګلیسي پروګرام لپاره خو زه خپله ستونزه نه ګورم خو خبره دا ده چې موږ سره به څومره دغه د انګلیسي ژبې دوستان په دې هکله باندې موږ سره بحث وکړی شي یا به یې وکړي وبه غواړي زه ورسره کوم ستونزه نه لرم او هفته کې به یو ځل په انګریزي باندې هېڅ خبره نشته ډاکټر صاحب د موږ مشکل چې دی که نه د افغانانو مشکل کورنی مشکل نه دی د افغانانو مشکل چې دی بهرنی دی که نه تاسو ټول موږ کولی شو چې په نورو ملکو کې داسې بهرنیان شته دي لکه په اروپا کې امریکا کې چې موږ هم نظر دی چې په افغانستان کې باید سوله راشي د حقوق نو کولی شو چې هغه کسان راولو چې دغه بهرنیان هم څه غوږ ونیسي چې زموږ مشکل څه دی د دو وجه باندې د پوښتنه وکړئ تاسو نه کېدای شي روغه خبره ده زه مخکې عرض وکړ چې زه خپله کومه ستونزه نه لرم او زه حاضر یم ځکه زه الحمدلله په دواړو ژبو باندې کولی شم بحث وکړم او نور دوستان هم همدغه لري د قدرت او دغه فصاحت لري په دې ډاډمن یم نو وبګورئ که تاسو سره داسې څوک دوستان په نظر کې لرئ معلومات یې ماته راولېږئ جوړه به یې پورته موضوع به م ورته همدغه سولې موضوع به ورته راځي ځکه هغوی د سولې په هکله ښه نظر ورکولی شي د نړیوال سیاست د نګاه نه نسبت زمونږ نه نو دا ښه خبره ده د راتلونکي د جون په میاشت کې یوه اونۍ به ورته وباسو داسې هم کولی شو چې دغه اوله اونۍ چې زمونږ راتلونکې ده په دې باندې پخپله په دې بین الافغاني خبرو باندې بحث وکړو چې افغان په دې کې چېرته دی او بیا په بله اونۍ کې که امکانات برابر کړی شو په عین موضوع باندې بیا د دې خلکو نظر هم واخلو خو بیا ستاسو د ټولو نه هیله دا ده چې هغه کسان چې تاسو پېژنئ که خارجیان یو که افغانان چې دا بحث په انګریزي باندې کولی شو موږ ته معرفي کړي چې موږ ورسره بیا ارتباط ونیسو او امکانات ته برابر کړو مجروح صاحب مهرباني ما د مخکې د شریف الله شرافت صاحب د خبرې په ارتباط یو موضوع غوښته تاسو توجه ته واړوم هغه دا و چې
د پښتنو په وژنه کې او مخکې تاسو یاد کړئ چې 80% پښتانه په افغانستان په جهاد کې یا د روسانو په یرغل په ارتباط باندې شهیدان شوي دي. په دې ارتباط باندې سباوالدین کوشککي مرحوم په اسلام آباد کې د څېړنو مرکز درلودو او ډېر تحقیقات یې کړي او ډېر ښه معلومات راټول کړي وو. هغه دا ټوله ډیټا د جهاد په وخت کې څونه کسان دي د هر تنظیم سره د هر ګروپ سره په تماس کې وو او دا معلومات بیا اخیستل او ځینې کسان وو چې هغه په دا کمپونو کې ګرځېدل دا معلومات به راغونډول. د دې موضوع معلومات به رفیع صاحب ته هم ویل چې رفیع صاحب هم کوشککي صاحب سره په اسلام آباد کې کار کوو. دا د 1980 نه دا قصه شروع ده، زما په یاد دی. بیا یو سړی د سره کار کوو په قوم تاجکو د ترقي د کرزي په وخت کې د عدلیې وزیر اوس یې زما نوم میر دی. دا تمام ارشیف چې دی دغه سړي ته لاس ورغی هغه څه کړي دي دغه ډېر مهم معلومات تاسو ته معلومات دي چې کوشککي صاحب د جمعیت سره نږدې تعلقات لرل نسبت نور تنظیمونو سره. نو ډاکټر صاحب مومند دې کې ته به لکه وکړی شي چې رفیع صاحب سره تماس ونیسي او یا وکړی شو چې پاکستان کې څوک لرو چې دغه معلومات دغه ارشیف موږ ته لاس لراشي دا کې ډېر غني مواد دي. ډېره زیاته مننه. زه به استاد رفیع سره همدا نن ماښام چې خبره ټلیفون وکړم او دا خبر ورسره مطرح کړم. مجروح صاحب دغه خبره تقریبا په 1993 کال کې ریښتین صاحب شیرخان ریښتین ما ته په پېښور کې خپله کړې وه. زه فکر کوم د هغې ریکارډینګ هم چېرته موجود وي خو د ارشیف ټول لیدل غواړي چې هغې وخت کې په هغه یو د مؤسسه کې کار کاوه چې دا د ماین پاککارۍ دغه هغوی هم دا خبره کړې وه چې اکثریت دغه چې دي مړي او دغه چې د پښتنو البته د حقیقت دی چې اکثریت یې خامخا اکثریت وژل کېږي او په جګړه کې خو پښتانه ډېر شریک وو. نو دا دغه شته دی مقصد ارشیف را پیدا کېدل غواړي. نو د جنګ فوکس د روسانو د یرغل په وخت کې په پښتنو په ولایتونو وو او 6 میلیونه مهاجر چې پاکستان کې موجود وو هغه دغه ټول سرحدي ولایت وو. د کابل مهاجرین د طالبانو د راتګ نه د کمونستانو د حکومت د سقوط نه وروسته شو. د جهاد په وخت کې موږ ډېر محدود ډېر کم یو خراسان په کم په نامه باندې یو ځای و ډېر محدود ځای او د مسکشي بیا کوله دغه هغه کې لږ شهرت پیدا کړی و چې هغه کې لږ تاجک خلک وو نور هغه نه وو. یعنې دا 6 میلیونه مهاجر درته ویلی شم چې د 15 میلیونه د پاسه دا خو مطلق پښتانه وو. دا نور چې ګډوډ خلک وو نور ولایتونه راغلي دا 15 میلیونه د دې سرحدي ولایتو خلک وو. دا دقیق معلومه خبره ده، دې کې کوم شک نشته دی. د څېړنو په ارتباط باندې خبره دا ده چې دې کې بله خبره چې ثابتېږي هغه دا ده چې جهاد چا کړی دی په افغانستان کې. چا چې ډېر زخمي ورکړی دی چا چې ډېر شهید ورکړی دی هغه جهاد کړی دی او دغه ډیټا چې چا لاس ته ولیدلې د غلط سړي لاس کې ده اوس متاسفانه. دې ته ډاکټر صاحب مومند توجه پکار ده په هر رقمي پیسو په مصرف وي موږ تاسو به ورته پیسې راټولې کړو دا شی به واخلو په پیسو باندې مګر دا دې راټولول پکار دي. د هغه سره به خامخا ارتباط ونیسو. منتها ډیټا یعنې زما په نظر اوس هم راټولېدی شي ستونزه نه لري. ما سره یو میکانیزم ما جوړ کړی دی د خپل تحقیق دپاره. د هغې میکانیزم په اساس باندې دغه ډېره اسانه ده چې زه دا معلومات راټول کړم د تاریخ او د کلي او د ولسوالۍ او د هر څه. مګر ما مخکې مو وویل چې دا یو ګروپ غواړي او یو څه مالي امکانات غواړي. انشاءالله په دې باندې به پرېږدوی نه څنګه چې پرېږدوی نه خو خپل وخت ته به ګورو خپل امکانات ته به ګورو چې دغه امکانات ته څنګه برابرولی شو. اصلا دا یو بل اړخ هم لري او هغه دا دی چې
که چاري ډاکټر صاحب زه بخښنه غواړم موږ چې دا پروګرام 2 ساعته دغه کړی و چې نشي دا پروګرام په نیمایي کې دغه بس نشي صحیح ده نور دوستان فقط یو دقیقې دپاره به دغه متي صاحب ته د وخت ورکوم چې دغه بیا راغی لږ یو پیغام لري په لنډ البته یو دقیقې نه به اضافه خبره نه کوي متي صاحب مهرباني وکړئ هغه خو مایک وسم آف دی آن شو اوس سواله متي صاحب مهرباني وکړئ السلام علیکم مهرباني आवाज درځي اورئ سلامونه احترامات ټول دوستان ته او اوریدونکو ته ډېر خوشحاله شوم چې په دې میټینګ کې ماته برخه راکړله او اگر چې زه د موضوع په ارتباط باندې موضوع مال دغه شوی نه چې موضوع څه وه ټاپک ما سره نشته دی خو زه راسم رالم دې میټینګ کې را داخل شوم په هر صورت دغه مخکې ورور چې کومه خبره وکړله د جهاد په متعلق باندې چې جهاد چا کړی او پښتانه او په واقعیت پښتانه په پاکستان کې اکثریت او زموږ د کابل اکثریت خلک راغلي په اسلام آباد کې دي چې خارج ته به راتلل دا سلسله اصلا د پښتنو سره ضدیت شرق او غرب دواړه دی ځکه پښتانه په تاریخ کې ټول عمر اکثریت په ضد ابرقدرتونو واقع شوي دي په خپلو سیمو کې په جنګونو کې دا تاریخي ټول تاریخ شاید دی چې نو اکثریت جنګونه پښتنو کړي دي که ورسره نور قومونه راوځي شوي او ادامه ورکړې ده دا د پښتنو مشکل دی او ډاټا په حساب باندې رونو زه تاسو ته هم د کرزي په وخت کې دوی یو احصایه کوله نو کېدای شي زه کبیر جان تاسو ته ویم چې تا ته به هم تاجک لیکل شوی هلته قیم جان ته هم تاجک لیکل شوی ځکه زه رالم ولسوالۍ ته نو په هغه حجره کې یو څه هیات ناست و هغه هم د شمالي خلکو مال تاسو څو کسه موږ د احصایې نه راغلي وو دلته د بالاله ځو ترشي او د ولسوالیو ته ځو د شماري کوو دا کاغذ کتابونه او دا شنه چې ګورم په هماغه حجره کې چې د خلکو ناست دي هغو په هماغه ځای کې لیکلي دي قوم تاجک قوم تاجک قوم تاجک قوم تاجک قوم تاجک ما ورته وروره دا پښتانه دي که نه دا تا ټول تاجک کړل نه هماغه احصایي کتابونه راغلل کابل له اوس موږ ټول د مخې دغه شوي وو ډاټا کاغذ دفترونه نه راټولوئ خو دفتر خو ټول ختم شوی دی بله رالو په قتل و قتال د پښتنو کې اکثریت زمونږ په بمباریو کې زمونږ په جنګونو کې اکثریت بېګناه خلک او بې دغه په غلطو راپورونو د همده مخالفو قومونو په واسطه باندې ډېر زیات ووژل شو په ولسوالیو کې په کلو کې موږ شاهدانو موږ هر څه لیدل په خپلو سترګو مو لیدل البته اطلاع شبته که یک کارش خو از بین بره یک اطلاع نادرست برش بته که مقصد که مو یک کارش از بین بره نو دا ډېر کارونه وشول پښتنو په ضد باندې خو پښتانه باید راټول شي او دې ته موږ هم حاضر ورشو ته هر کومک ته هر دغه ته موږ درسره ولاړ یو مننه متي صاحب بخښنه غواړو چې دغه زموږ د پروګرام وخت نور په خواهش کوم ډېره مننه خواهش کوم پروګرامونه کې به موږ تاسو سره کینو البته زموږ پروګرام هر شنبه دی بیا هم ان شاء الله د خالي فورس په 9 بجې تاسو نه ټول نه بیا هم مننه کوم ډاکټر صاحب قیم تاسو مهرباني وکړئ پروګرام ډېره زیاته مننه د ټولو دوستانو ګډون کوونکو اورېدونکو نه موږ ستاسو نه ډېر څه زده کړل او انشاءالله دا به په دې باندې موږ عمل هم وکړو د راتلونکو پروګرامونو کې به په نظر کې ونیسو مخکې چې ما وویل زموږ د بلې اونۍ خبرې به د بین الافغاني خبرې د سولې بین الافغاني خبرې او په هغې کې د افغانانو شتون یا څو په هغې کې افغان څنګه تشریح کېږي او څنګه معرفي کېږي دې هکله به موږ د ځینو کسانو سره ارتباط ونیسو کېدای شي زموږ د خبرو خلک ډېر محدود زموږ پروګرام به 1 ساعتي دا موږ 2 ساعته ذکر کړ چې ابتدایي پروګرام او معرفت او خبرې اترې وي او پېژندګلوي او معلومات او فکر راټولولو موږ پروګرام به د 9 نه تر 10 بجو پورې په وخت به شروع کېږي په وخت به خلاصېږي او ستاسو ټول نه بیا هم مننه کوم ودان او هیله مند یم چې په راتلونکو کې موږ ته خپل نظرونه راولېږي زموږ دغه پته معلومات شته دی او زموږ ایمیل هم ځان سره ولیکئ هغه sabawoon@gmail.com
ډېر اسان دی او یا سباوون الله نجاحو .com دواړو ته چې راولېږئ موږ ته ستاسو نظریې را رسېږي موږ به دا په راتلونکي کې ونشو نور هم په خدای سپارم ښه ورځ درته غواړم افغانستان کې خلکو ته ښه شپه غواړم ډېره مننه ټولو دوستانو نه شپه مو په خیر د راتلو په هیله ښه ورځ او ښه شپه درته غواړو په مخه